اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو خواندو انشاءاللہ ننستا سے حاضری بواخم عالیہ حمید، آسیہ بی بی، عابدہ احمدی، عبدالغنی خان، عابدہ عباسی، عابدہ بیگم، عابدہ خان، عابدہ این، عدیلہ دوست، عدیلہ علی زئی، افغان غل ظریف، عافیہ انصاری، عافیہ رحمان، عفیفہ احمد زئی، عفیفہ کریمی، اکبرزادہ، افشا اعزاز، افشا خان، افشان رحمان، افشین، ایمن خان، ایمن الدین، آئینہ جان، عائشہ فضلی، عائشہ حسین، عائشہ عرفان، عائشہ رحیمی، عائشہ سیدی، عائشہ شاہی، عجب سلطانہ، عالیہ عزیزی، عالیہ بخت، عالیہ محمد، عالیہ رحمان، عالیہ ورداق، علینا، عالیہ درانی، عالیہ ترین، الماس اختر، الماس غفور، الماس صالحی، الماس ظاہر، الماس محمد، امینہ گل، امینہ محمد، آمنہ جمیل، امرا سید، عنایا، انیلا، اینجلا کرزئی، انیلا، انیسہ خان، انیسہ قیومی، انجم، انوسہ مدثر، اقصی خان، عارفہ نوری، عروشہ جمیل، اروا ابرار، آرزو سرفراز، آرزو صفی، آسیہ عطا، عاصمہ متین، اشمت، آسیہ عطا، آسیہ عزیزی، آسیہ بی بی، آصفہ خان، عاصمہ منیر، آسیہ، اسما گل، اسما حبیب، اسما حکمل، اسما اعجاز، اسما خادم، اسما ناہید، اسما قیومی، اسما اللہ، اسمت بی بی، عاطفہ مسزئی، عائشہ علی، عائشہ انصاری، عائشہ حیدر، عائشہ ماریہ، عائشہ ملا، عائشہ نورزئی، عائشہ رحمانی، عائشہ پوپل، عظیمہ، عزیزہ کاکر، عزیزہ میون، عزیزہ پوپل، عزیزہ رسولی، عزیزہ شاہی، عزیزہ وہاب، عظمت رحمان، عذرا خان، عذرا مزمل، بادشاہ سردار خان، بدریہ عبدلی، بدری حرم، بہار چمن، بختیز نصیبہ، بخت مینا معروفی، بلقیسہ ہوٹاکی، بصیرہ پوپل، بسنما بدر الدین، بسنور امان الدین، بی بی علیزئی، بی بلقیس انوری، بی بی اسما زردان، بی بی مریم آغا، بی بی عبدلی، بی بی احمد زئی، بی بی عائشہ پوپل، بی بی علانور، بی بی امینہ عبدالصمد، بی بی آسیہ عبدلی، بی بی عائشہ، بی بی فرزانہ، بی بی فائزہ، بی بی گل، بی بی ہادی، بی بی حاجرہ، بی بی حلیمہ، بی بی حمیدہ، بی بی حنیفہ، بی بی کریمہ، بی بی خدیجہ رحیمی، بی بی خالہ، بی بی لیما محمدی، بی بی مریم آغا، بی بی مور، بی بی مرزقہ، بی بی نفیسہ ہوٹاک، بی بی پروانہ خالق، بی بی رحمانی، بی بی رضیہ، بی بی رقیہ نیامی، بی بی روشان توتخیل، بی بی سعدیہ معروفی، بی بی سکینہ توتخیل، بی بی سارہ، بی بی سیمی، بی بی شبانہ، بی بی عظمیٰ، بی بی زینب، بی بی بلقیس قادری، برشنا عامر، بی بی بشش جنسد، بشرا بی بی، بشرا طاہر، بشرا کلیم، بشرا خان، رستورہ تنائی، دیبا جنید، دیبا سعادت، دوحہ خان، دلشاد، دلارہ نوری، دلشادہ، دردانہ، در عصمت، دوری مفازہ، الہا روحانی، ایمان علی، ارم خان، ارم زیب، ایشل علی، فہیمہ ناصر، فہیمہ رحیمی، فائزہ علی، فائزہ بی بی، فلکیہ، فرا ارشد، فرا ناز، فرا سبحان، فرید گلہ احساس، فرحانہ، فرحت بی بی، فریدہ زکریہ، فریدہ احمد، فریدہ احمدی، فریدہ بصیر، فریدہ حیدر ماہر، فریدہ خان، فریدہ مسعودی، فریدہ رسولی، فریدہ شاہین، فریدہ سلیمان، فریدہ توخی، فریدہ زیار، فریحہ، فرشتہ احدی، فرشتہ امنی، فرشتہ بی بی، فرشتہ رشید، فرشتہ سیدی، فاروق ناز بی بی، فریال نیاز، فرزانہ فرزانہ آرزوی، فاطمہ یوسفی، فاطمہ مرزا، فاطمہ احمدی، فاطمہ فہیم، فاطمہ مرزا، فاطمہ نجم، فاطمہ صاحب، فاطمہ توتخیل، فاطمہ شہریار، فاطمہ صفی، فوزیہ ہاشم، فوزیہ نائمی، فوزیہ صباون، فوزیہ حسین، فیروزہ علیزئی، فضا احمد، فوزیہ پوپل، فوزیہ رؤوفی، فوزیہ نورزئی، فوزیہ تاجک، فریدہ الواد، فرشتہ کاکر، فوزیہ غزل روحانی، غزالہ گل، غزالہ شاہ، گٹھی سلطانی، گٹھی جان، گٹھی شنواری، گوارا، گل چہراز تنکزئی، گل گٹھی حامدی، گلمان، گل ساغا، گلالی بی بی، گلالی جمی ورداق، گلالی بارکزی، گل بابو قیومی، گل بشرا ریحان، گلفام سمد، گل گٹھی کریمی، گلی رانا، گلی رینا احمد، گلالی احمدی، گلشن شیرزئی، حبیبہ علی، حبیبہ اقبال، ہدیہ نواز، ہدیہ سید، حدیجہ خان محمد، ہدیہ حافظہ ضیاء، حفصہ محمود، حفصہ صادق، حفصہ ظریفی، حجرہ عزیزی، حجیانی، حاجرہ ارمانی، حکیمہ شاہی، حلیمہ
حلیمہ ایوب، حلیمہ کاکر، حلیمہ نورزئی، حلیمہ پردیس، حلیمہ پوپل، حمیدہ لودین، حمیدہ عبدلی، حمیدہ آفریدی، حمیدہ صادق، حمیدہ احمد، حمیدہ محمد، حمیدہ نظری، حمیدہ رحمتی، حنیفہ منظور، حریبہ احمدی، حسنت حبیب، حسیب احمد، حسیبہ زاہد، حسینہ حشمت آرا، حسینہ جلال، حسینہ شاہ، حیا بارکزئی، حیا فروزان، حیا نور، ہیلا روحانی وردک، ہینا جان بابرخیل، ہجرت بی بی، ہلالہ حمیدی، ہینا احمد، ہینا امان، ہینا گل، ہینا ہدایت اللہ خان، ہینا زیب، ہینا بی بی، ہیرا، حمیرہ عبدلی، حسی بہیر اکمل، حسی صالحی، حسی علوی، ہدا حکمل، ہما علی، ہما ہٹک، ہما خان، حمیرہ دلیلی، حرمت بی بی، حسنارہ پوپل، حسنہ زیب، حسنہ اجمل، حسنہ علم، حسنہ کاکر، حسنہ خلیل، حسنیہ رحمت، حسن بیگم، اقرا الہام ارشد، اقبال بیگم، اقبال سردارہ، اقرا شپور، ارم خان، اشل خان، عشرت رشید، جان محمد، جمیلہ احمد، جمیلہ بی بی، جمیلہ گلمنی، جمیلہ صفی، جمیلہ صالحی، جمیلہ ہاشمی، جمشید فاروق، جنت بی بی، جندیہ بی بی، جسمین زمان، جویریہ خان، جواہر بی بی، جویریہ علی، جویریہ محمد ایاز، جہندیہ بی بی، جمعہ گل، کائنات بی بی، کائنات مجاددی، کائنات سحق، کاجرہ الکوزی، کلثوم ارمانی، کلثوم بی بی، کاملہ نوری، کریمہ ہاشمی، کریمہ بارکزئی، کریمہ خان، کریمہ ہٹاکی، کوثر بیگم، خدیجہ احمدی، خدیجہ جہانی، خدیجہ جاوید، خدیجہ نصری، خدیجہ قدوسی، خدیجہ انوری، خالدہ حسین، خیر النساء، خائص بی بی، خائصہ کھوگیانی شپور، خالدہ فضلی، خالدہ ہادی، خالدہ جلیلی، خالدہ سلیمان، خالدہ وفا، خاطرہ غلام، خاتمہ عبدالرازق، خاتون ہاشمی، خاتون خولہ پائزی، خیالہ دورانہ، خزران خورگل، خوشبخت سنبل، خنخفا، کرامت نزا، کبریٰ کوگل، رغبت، لائبہ مسکان، لائبہ شپور، لائبہ ظہور، لیلہ احمد، لیلہ الکوزی، لیلہ بی بی، لیلہ فیاض، لیلہ اشتیاق، لیلہ جلالی، لیلہ خان، لیلہ شاہ، لیلہ یونسی، لیلومہ فاروقی، لیلومہ حمیدی، لیلومہ کاکر، لال بابو نیازی، لشتہ شاہ، لطیفہ اندارہ، لطیفہ بی بی، لطیفہ دورانی، لطیفہ عزت اللہ، لطیفہ حسین، لطیفہ صدیقی، لطیفہ جلیلی، لیلہ ترزی، لیلومہ فضلی، لیدہ شرزئی، لیمہ عظیمی، لیمہ حسنزئی، لیمہ میاں، لیانہ، لبنہ ابراہیم، لبنہ خان، مدیحہ نور، مدیحہ گل، مدیحہ مسعود، مدینہ اختر، مدینہ عامر، مدینہ ظریف، مضیفہ عزیزی، ماہا محبوبہ ہلال، محبوبہ صدیقی، محگل اریاخیل، ماہنور بی بی، ماہنور شہاب، ماہروق بی بی، ماہروق خان، مہتاب، ملک زئی، میمونہ، ملکہ کاکر، ملائکہ علی، ملائکہ بی بی، ملائکہ نور، ملالہ فولادی، ملالہ رحیمی، ملالی شاہ، ملکہ کاکر، ملکہ عالم، ملکہ باور، ملکہ خان، ملکہ مجید، ملکہ نوری، ملکہ سراج، ملکہ یوسفی، ملکیت، مناہل کمال، مناہل یوسف، منل خان، منہا علی، مانور وہاب، مرینا خان، مرحمہ پوپل، مرحمہ احمد، مری نصیری، ماری رضازئی، ماریا علیزئی، ماریہ انصاری، ماریہ عقیل، ماریہ خان، ماریہ متین، ماریہ نافع، مرجان احمدی، مرجان فیاض، مرجان خان، مرجان طاہر، معروفہ مموزئی، مروہ علی، مروہ گل، مروہ حکمل، مروہ جنید، مروہ کاکر، مروہ خان، مروہ نعیمی بارک، مروہ نورزئی، مروہ رشید، ماریہ کرزئی، ماریہ عابد، ماریہ روحی، مریم بی بی، مریم فریدزئی، مریم فردوسی، مریم حضرت، مریم نثار، مریم سادات، مریم سروری، مرزوقہ، مشال فاروقی، مشال حمید، مشال حسیب، معصومہ مہری، معصومہ سنظر، مستوریہ خان، میمنہ، مینا شزا، مہناز بیگم، مہرین یونس، مینا خان، مرمان لائقہ، مینا حمید، مینا صفی، مینا سحق،
مینا وارث، محسنہ، مسکا، مختارہ آفریدی، ممتاز بیگم، منیبہ گل، منتہا احمد، مزدلفہ احمدرد، مزگان حمیدی، نبیہ صالحی، نبیلہ خان، نبیہ ترین، نبوت بیگم، نادیہ گل، نادیہ امیری، نادیہ بی بی، نادیہ ابراہیمی، نادیہ جلا، نادیہ سید، نادیہ توخی، نادیہ زاہد اللہ، نادرہ پشتون، ندیجہ ستنگزئی، نادرہ خان، نعیمہ بی بی، نعیمہ نوری، نفس گل، نفیسہ امیری، نفیسہ ترین، ناگینہ لکھنوال، ناہید احمد، ناہید بیگم، ناہید اختر، ناہید خان، نائلہ حسین، نجیبہ افغان، ہینا، نجیہ انور، نجیبہ بختیار، نجیبہ حاجیانی، نجیبہ جاجی، نجیبہ جاجر، نجیبہ کاکر، نجیبہ کرزئی، نجیبہ منصف، نجمہ علی، نجمہ بی بی، نفیسہ نعمی، نرگس رحمان، نرگس قادری، نصیبہ احمدزئی، نسیم محمدی، نسیم بیگم، نسیم خان، نصیبہ رسولی، نسیم خان، نسیمہ بی بی، نسیمہ نوری، نسیمہ شاہ، نصرہ بیگم، نصرت بی بی، نسرین اختر، نسرین شاہ، نسرین نویدہ جیلانی، نویدہ ہادی، نویلہ سرفراز، نیب تاج، نزاکت جاوید، نزاکت شاہ، نازنینہ مہردل، نازش طارق خان، نازیہ علی، نازیہ گل، نازیہ معاذ، نازیہ رستے، نازیفہ اختر، نظیفہ نوری، نازو، نذرانہ بی بی، نیلم پری، نیلم زلاور، نیلوفر، نیدا علی، نیدا نیاز، نگت سیما، نہار احمد، نیلب رستم، نلما، نیلو ترین، نمرہ، نساء گل اختر، نودیہ بی بی، نور حبیبہ، نور جہان، نور صبا، نور زاہد، نور امیر، نور بی، نورہ حسیب، نورہ نثار، نوریہ عبداللہ، نوریہ علا نور، نوریہ انور، نوریہ بہاری، نوریہ نور، نوریہ صاحبزادہ، نوریہ ویزی، نور جہان عمر، نوریہ ایچ، نوریہ خٹاکی، نورین بی بی، نورین درانی، نوشین مشتاق، نوشین محبوب، نصرت بیگم، نوریہ رفیق زادہ، نلگیسہ، نوریہ علومی، نزہت کمال، پاچا بی بی، زلاور، پیکی فاروق، پاکیزہ اختر، پلوشہ برکزئی، پلوشہ بی بی، پلوشہ سعادت، پلوشہ شیرزاد، پلوشہ پرینہ محمد، پری جان، پری شیرزاد، پرستان مسل، پرمین احمدی، پرمیلا، پرسینہ، پروین بیگم، پروین بی بی، پروانہ احمدزئی، پشتانہ عبدلی، پشتون بارکی، پشتانہ انور، پیندو فولادی، پگلا روشانہ، وصیفی، پوپی فرزانہ، قدریہ پوپل، قدریہ توخی، قدریہ عبدل، قدریہ قمر جہان، قمر النساء، قمر جان، کبرا سلطانی، رابعہ ایوبی، رابعہ پاچا، رفع ہٹاکی، رافیہ دفاع، راحت بی بی، رحیمہ صاحبزادہ، راحلہ ایوبی، راحلہ محمد، راحلہ احمد، رحیمہ مسعود، رحیمہ قریشی، رحمانیہ حنیف، رحمانیہ یوسفی، رحمانیہ ہادی، راجہ عزیزی، رمیسہ بیگم، رانا، رنگینہ کاکر، رنگینہ پوپل، رانی خان، روہینہ الکوزی، رانیہ عبدالرحمن، رشیدہ بیگم، رشیدہ اقبال، راضیہ بی بی، راضیہ حکمل، راضیہ کریم، راضیہ خان، راضیہ شاہ، رزمہ، ردا علی، ریمہ خان، ریمہ مجاددی، ریحانہ عبداللہ، ریحانہ جان، ریحانہ لطیف، ریحانہ محسن شاہ، ریحانہ موق الدین، ریحانہ شیخ، ریشمہ امتیاز، ریشمہ عثمان، ریحانہ رسولی، ریحانہ بی بی، ریحانہ سیدزادہ، ریشمہ فیروز شاہ، ریاست، روبینہ، روحیہ علی، روحانیہ رحیمی، روحینہ سداد، روحینہ الکوزئی، روحوزہ، روما خان، روما یعقوبی، رومیسہ مسعود، رومیسہ عمر، رومان احمد، رومانہ ہادی، رونا پوپل، رونا کریمی، رقیہ فولادی، رقیہ نظری، روسا علا نور، روشن آرا، روشنہ محمد، رویا نیازی، روزیہ مونس، روزینہ بی بی، روبینہ خان، روبینہ بی بی، روبینہ ملک، روبی عثمان، روبی شنواری، رقیہ، رونا جان، رنگینہ صدیق، رقیہ بی بی، صبا امیری، صبا خان، صبیرہ غیرت مند، صبرین حسین، سبزہ جمالی، صدف مقصود، سعدیہ عالم، سعدیہ انوری، سعدیہ ابرار، سعدیہ خان، صدیقہ علمیہ، صدیقہ اٹل، سعیدہ بیگم، سعیدہ زمان،
صفا گل، صفا حسیب، صفا ہٹاکی، صفا کاکر، صفا صاحبی، صفا سلطان، صفیہ حکمل، صفیہ سلام، صفیہ شرزئی، صفیہ محمدی، سفینہ حکمل، صفورہ نواز، سہار ظہور، صاحبہ لکو، صاحبہ گل، سہرا رافی، سہرا رحیمی، سعیدہ ریحان، سائمہ بی بی، سائمہ ناز، سجل خان، سکینہ حنیفی، سکینہ دلیلی، سکینہ نورزئی، سلیمہ فاروق، صالحہ کاکر، صالحہ ایوبی، صالحہ مشرقی، سلینہ احمد، سلینہ علانور، سلینہ محمد، سلمہ احمد، سلمہ بخش، سلمہ کرم، سلمہ پوپل، سلوہ، سمیرہ عرفان، سمینہ پیر، سمینہ سلام، سمیرہ محمدی، سمرین انور، ثنا احمد، ثنا گل، ثنا حبیب، ثنا اظہار علی، ثنا خان، صنم نجیب، سنگ حبیبی، ثانیہ بی بی، ثانیہ حضرت، ثانیہ وجید، صفیہ بی بی، سکیبہ بی بی، سارہ عزت اللہ، سارہ نیکمل، سارہ توخی، سرمینہ جمرانی، ثروت، سیدہ سیما اکبر، سیما عزیزی، سیما گل، سیما اسماعیل، سیما جان، سیما ساجد، سیما بی بی، سہریش نبی، سراج بیگم، شبانہ اعظم، شبانہ خان، شبانہ احمدی، شبنم علی، شبنم بی بی، شاداب بی بی، شفیہ احمد، شفیقہ لکو، شفیقہ خان، شفیقہ صادق، شفیقہ صالحی، شفیقہ وہاب، شگوفہ فوزان، شگفتہ علی، شگولہ احد، شاہین بی بی، شاہ گل، شاہدہ علی، شاہدہ یوسفزئی، شاہی کمالہ خان، شاہزت بی بی، شہلہ گل، شہلہ نعیمی، شہلہ توتخیل، شہمیم اختر، شہناز، شائستہ الدین، شکیبہ ساحل، شکیلہ بی بی، شکیلہ وہاب، شکیلہ خان، شکیلہ زازی، شالہ توخی، شالہ قدوسی، شمع بی بی، شمیم آرا، شمیمہ حسین، شمیلہ ویار، شمیم آرا، شمیم بہادری، شمیم بشیر، شمع بی بی، شمشاد اکبری، شمسیہ فیض، شمسیہ فضلی، شمسیہ مشرقی، شنزہ طارق، شاپری، وفا، شریفہ حمید، شریفہ شفیقی، شازیہ علی، شازیہ بی بی، شازیہ درانی، شزمہ ارشاد، شیلہ افشار، شیمہ شوکت، شیمہ عثمان، شہناز خان، شہناز شوکت، شیرینہ عثمانی، شیرینہ سروری، شفیقہ نوری، شمزادہ ترین، شیرینہ ہادی، شکلا یوسفی، شگلہ فولادی، شکریہ اکبری، شگلہ لطیفی، شگلہ وردق، شجاع اعظم، شکریہ گل، شکریہ حکیمی، شکریہ نوری، شکریہ ہٹاکی، شمیلہ بی بی، شبگہ سجاد، سدرہ خان، سدرہ رحیمی، سدرہ سنن، سدرہ شاہ، سیما ہٹاک، سیما محمدی، ستارہ جان، سبحانیہ، صوفیہ حکمل، صوفیہ عنایت، سہیلہ احمدی، سہیلہ عزیزی، سمیہ ارمانی، سمیہ خان، سمیہ سوزان، سپوجمئی حکمت، سپوجمئی قاسمی، سپوجمئی احمد، سپوجمئی حبیبی، سپوجمئی حبیب، سپوجمئی شاہی، ستارہ نوری، ستوری اہلمندی، سودیہ صفی، صوفیہ نعمت اللہ، سہیلہ سلطانہ بشیر، سلطانہ ہمدرد، سلطانہ نورزئی، سمیرہ وہاب، سمیہ گل، سمیہ حسین، سنبل بی بی، سنبل زاہد، سنبل عرفان، سریہ حکمت، سریہ صالح، سویرہ ریاض، سیدہ پلوشہ اقبال، سیدہ زبیہ، سائمہ خان، تبسم قادر، طاہر ساجد، تہمینہ، طیبہ نصیری، تاج بیگم، تجلی، تلوسہ کاکر، تمنا، واحدہ سعید، تقدس ارشاد، تقوی ارشاد، تسلیم اختر، توحید ناز، طیبہ، الفت انور، الفت خان، امامہ مسرت، امہانی نواز، امنہ خان، عروج حسیب، عروج خان، عروج شہزاد، عثمانیہ، اسرا، عثمہ بی بی، عثمہ خان، عثمہ ناصر، عثمہ نواز خان، وفا عبید، وحیدہ کاکر، وحیدہ صباون، وحیدہ بی بی، وحیدہ درانی، وحیدہ خان، وحیدہ محمدی، وجیہہ نور، وجیہہ رشید، وجیہہ وفا، وجمہ ہٹاکی، وجمہ پوپل، ولی رحمت، ولولہ میاں والناس، وریشہ ارشد، وریشہ اعجاز، وسینہ نعیم، وسیلہ احمد، وزمہ ہمیش، ورشمینہ بارک، رنگا ایوبی،
वफा अब्दली, याहिया, याकूत रोहानी, यास्मीन खान, यास्मीन बेगम, यास्मीन कदीर, युसरा बीबी, जाहिदा कौकी, जहरा अब्दली, जहरा अकरमी, जहरा मनन, जैबुन्निसा, ज़ैनब अलकोज़ई, ज़ैनब अनायत, ज़ैनब आरा, ज़ैनब बीबी, ज़ैनब कासिम, जैतून बीबी, ज़किया बीबी, ज़किया महसूद, ज़किया नसीरी, ज़ुलेखा काकर, ज़लाजा, ज़ली सरवरी, ज़मरूद खान, ज़रजरमाला, ज़रनिगार बेगम, ज़रबीबी रहमतजी, ज़रगुना बारकजी, ज़रगुना मकसूद, ज़रगुना अजीज़ी, ज़रगुना सरवरी, ज़रगुना सिराज, ज़रीफ़ा, ज़रीना नूरी, ज़रलश्ता हादी, ज़रलश्ता उस्मान, ज़रमीना अय्यूबी, ज़रमीना बीबी, ज़रमीना नसरत, ज़रमीना सफ़ी, ज़रमीना शाह, ज़यन खान, ज़ेबा, ज़ीनत बीबी, ज़ोहरा खान, फ़ैज़ी, ज़ोहरा खान, जुलिजा सदीक, ज़ुबूदा नीमी, ज़ुबैदा हबीबी, ज़ुबैदा खान, ज़ुबैदा उस्मान, ज़ोहरा नूरी, ज़ोहरा फ़कीर, ज़ुल्क़ाइदा अहमद, ज़ुनैरा इब्राहिम, ज़ुनैरा शकूर। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर वलिल्लाहिल हम्द। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. نن به انشاءالله مونږ سورة البقره آیتونه کوو او زمونږ آیتونه دي د آیه نمبر 33 نه واخله د آیه نمبر 39 پوری، یعنی د 33 آیت نه واخله د 140 آیت پوری. اوله به مونږ د دې آیتونو لفظي ترجمه کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قال او فرمایل په بریکټ کې لیکه الله تعالی یا آدم اے آدم انبئهم خبر ورکړه دیله باسمائهم د دې د نومونو فلما بیا چې کله انبأهم هغه خبر ورکړو هغوی له باسمائهم د هغوی د نومونو قال او فرمایل په بریکټ کې لیکه الله تعالی علم آیا نو اقل ما ویلی لکم تاسو ته انی بشک زو اعلمو زو پوهیگم غیبه په غیب السماواتی د اسمانونو والارضی او د ځمکې واعلم او زو پوهیگم ما سوچی تبدون تاسو ظاهروي وما او سوچی کنتم یای تاسو تکتمون تاسو پټوي. وَإِذْ او چې کله قلنا ویمون للملائکتی فرشتو ته چې اسجدو سجده وکړئ لآدم آدم ته فسجدو نو هغوی سجده وکړه الا سوای ابلیس د ابلیس نه ابا هغو انکار وکړو واستکبر او تکبر وکړو وکانا او هغه شو من الکافرین د کافرانو نه. وقلنا او اویل مونږ په بریکټ کې لیکه الله تعالی یا آدم اے آدم اسکن اوسیگا انت تو وزوجک او خزستا الجنت په جنت کې وکولا او تاسو دوانه خورئ منها د دینه رغدن په فراخی سره حیثو د کوم زینه چې شئتما تاسو دوانه غواړئ ولا او ما تقربا تاسو دوانه نږدې ورځئ هذه د الشجرة ونیلا فتکونا گنی تاسو دوانه بشئ من الظالمین د ظالمانو نه. فأزلهما بیا اخویول دوی دوانه الشیطان شیطان عنها د هغینا فاخرجهما بیا هغورا اویستل هغی دوانه مما د هغینا په بریکټ کې لیکه جنت کانا هغوی دوانه وو فیه په هغی کې وقلنا او اوی مونږ اهبطو کس شی بعدکم زین استاسو لبعدین د زینو عدوون دشمنان دی ولکم او ستاسو د پاره فی الارضی پزمکه کی مستقر زید اوسیدو یعنی زی د استوگنی ومتاعن او فایدو چتوی الہین دیوی موده پوری. فتلقا بیا ازدکڑی آدم علیہ السلام من ربه د خپل ربنا کلماتین یو سو کلمه فتابا بیا هغه مهربان شو علیه په هغه باندې انه بشک هغه هو هم هغه دی التواب ډیر توبه قبلونکې الرحیم بار بار رحم کول والا. قلنا ویل مونږ په بریکټ کې ولیکئ الله تعالی اهبطو کس شی منها د دینا جمیعا ټول فاما بیا کوچری یأتینکم راشی تاسولا منی زما د طرفنا هدن سو هدایت فمن نچاچی طبیعه پیروی وکړه یعنی اتباع وکړه هدایا زما د هدایت فلا ننبا خوفن حس ویروی علیهم په هغوی باندې ولا او نبا هم هغوی یحزنون
هغوی غمجن وي. والذین او هغوی چاچی کفرو کفر وکړو وکذبوا او دروغ وګڼل بآیاتنا زمون آیتونه اولئک هم دغه خلق دي اصحاب ملګری النار دور هم حغیبه فیها په هغې کې خالدون همیشه اوسېدو والوي. الحمدلله د دې ځای پورې زمونږ نننۍ ترجمه ده. او اوس به انشاءالله مونږ د دې آیتونو تفسیر کوو. تاسو را وباسئ سورة البقره آیه نمبر 33. الله تعالی دې ته هم د هر څه ښودلی شو، لیکن الله تعالی وفرمایل قال یا آدم انبئهم باسمائهم، ای آدم ته دې ته د دې څیزونو نومونه وښیه. نو دا هم کېدی شو چې الله تعالی دا څیزونه د آدم علیه السلام مخې له راوستي وي او ورته خیلی وي، او یا دا هم کېدی شي چې د هغو په زړه کې دا خیال اچولی وي، مطلب نومونه یې ورته په دې طریقه باندې خیلی وي. او که تاسو ته یاد وي نو ما تاسو ته ویلي وو چې آدم علیه السلام د ټولو نه مخکې څه خبره کړې وه چې کله د هغو روح په جسم کې واچولی شو نو هغو له پرنجې ورغلی وو، مطلب سنیزینګ یې کړی وو او په هغې باندې د هغو د خولې نه الحمدلله ختلی وو. نو الله تعالی هغو ته دا کلمه خیلې وه. نو علم د الله تعالی نه ملاویږي. الرحمن علم الانسان، الله تعالی بندل علم ورکوي. او د دې دپاره دعا هم خیلې شوې ده، رب زدنی علما، او الله تعالی دا دعا مونږ ته په خپله خیلې ده چې زمانه علم غواړئ. او دا مسنون دعا ده. مسنون پیژنئ؟ یعنی د سنت نه ثابته ده، یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنت کې دا دعا ده د علم نافع دپاره. اللهم انی اسألک علما نافعا، ای الله نافع مطلب فایده من علم مونږ راکړه. د حدیث دعاګانې شته، د قرآن دعاګانې شته، او چې څوک وایي چې مال نه راځي یا زما حافظه کمزوري ده نو د الله تعالی نه غواړئ که نه. که چېرې تاسو له سونه درځي نو تاسو ماته دا ووایئ چې تاسو د الله تعالی نه څو ځله دعا غوښتې ده چې رب زدنی علما. دا دعا درته نه وي یاده نو بیا به تاسو له څنګه سودرځي. نو دا دعا خپله وظیفه جوړه کړئ، الله تعالی به تاسو ته هم وښیي. ټیک ده؟ نو دلته الله تعالی فرشتو له جواب ورکړو چې تاسو چې وی چې دوی به فساد کوي، قتلونه به کوي، نو ګورئ د دوی چې کوم فضیلت دی نو دا وګوره تو. الله تعالی آدم علیه السلام ته فرمایل چې د دې څیزونو نومونه وښیه دوی ته، فرشتو ته. فلما انبأهم باسمائهم، چې کله آدم علیه السلام ټول نومونه وښیل نو د دې نه پته لګي چې د دې علم په وجه هغه د خلافت اهل شو، چونکې د هغو سره علم و. او نن ګورئ د علم د هیڅ چا سره هم قدر نشته. ټول سلام پیسې ته کېږي، ټول سلامونه پیسې ته کېږي. چې پیسه د چا سره وي که هغه د الف نه په با نه پوهېږي، خو چې پیسه وي ورسره او علم نن د څه نوم دی؟ د ډیګریانو نوم دی. که د هغو سره پوهه یا هنر وي او که نه، خو چې د هغو سره ډیګري وي نو علم د شعور نوم دی، د حکمتونو راتلو نوم دی. او د علم د زده کولو په کار ده چې د انسان خواهش وي، هیرس وي چې دا ما زده کړئ. او موږ څه وایو چې د دې ډیګرۍ سره ماته نوکري میلاویږي، او که فلاني ډیګري واخلم نو ماته به څه میلاو شي. نو زموږ دپاره علم څه دی چې دا واخلو چې بس پیسه راته میلاو شي. ټیک ده؟ او دویم زموږ سره څه علم دی چې زه ډېر غټ علم زده کوم، چې تپوس نه وشي چې دا څه علم دی نو وایي چې زه په واتس اپ باندې ویډیوز ګورم، او دا څه علم زده کوم، په فیسبوک باندې ویډیوز ګورو، نو دا علم دی. نو دا علم نه دی. ځینې خلک وایي چې زه کیو ټي وي ګورم، ما ته د کلاسونو اخیستو څه ضرورت دی، زه خو دغه کیو ټي وي ګورم که نه. نو دا د علم ذریعې نه دي. خلک ویډیوز د دروغ جوړ کړي او د یو ځای نه یې راواخلي او بل ځای څیزونه ولګوي او د هغوی پکې خپلې مرضۍ کوي او هغه وایرل شي او وایي چې دا علم دی. دا علم نه دی. د ټولو نه بنیادي علم چې دی نو هغه د قرآن دی، هغه د قرآن مجید دی. او ما تاسو د قرآن د فضیلتونو په باره کې ویلي وو چې د قرآن علم څنګه دی د نورو علمونو په مقابله کې.
نو الله تعالی هغوی ته دا خبره ښکاره کړه چې آدم علیه السلام د خلافت اهل دی. قال الم اقل لكم، الله تعالی فرمایل چې ما تاسو ته نو ویلي انی اعلم غیب السماوات والارض، چې زه پوهېږم په غیبو د اسمانونو او ځمکو. ما ته ټوله پته ده، تاسو ته د اسمانونو او د ځمکو او د غیبو متعلق پته نشته. او واقع الله تعالی ته پته وه چې مخکې به څه کېږي، چې مخکې به د انسان څه کوي او دا به څنګه مخلوق وي. فرشتو ته هیڅ پته نه وه. واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، او دا راته هم پته ده چې څه تاسو ظاهروي او څه تاسو پټوي. فرشتو څه پټ کړي وو چې څه ظاهرول، نو هغوی په 10 آیت کې ښکاره کړل. لیکن څه پټ کړي وو، یو خو خبره چې ما تاسو ته کړې وه چې هغه زموږ نه زیات علم والا نشي کېدی، یعنی آدم علیه السلام یادو. او دویمه خبره هغوی دا کړې وه، او دویمه خبره په هغې کې دا وه چې په هغوی کې ابلیس هم و، او د ابلیس په زړه کې پټ تکبر و، لویي وه. او د دې په باره کې راځي چې کله آدم علیه السلام پیدا شو نو هغه ویلي وو چې دی هیڅ شی نه دی، کوچري په دوی زه مسلط کړم نو زه به دی برباد کړم. او د هغو په زړه کې چې کوم حسد پیدا شو د آدم علیه السلام دپاره، نو د هغې هم الله تعالی ته پته وه، او د هغو د لویۍ الله تعالی ته پته وه، هغه د الله تعالی نه پټ نه و. استغفر الله. او الله تعالی د انسان حقیقت کلاو کړو چې د هغو په زړه کې یو خبره پټه وي نو هغه یو ورځ ښکاره شي. او دا تکتمون لفظ ډېر د یری دی چې څه هم زموږ په زړه او دماغو کې چلیږي، نو پوهه شئ په د هغه هر څه چې د هغه هر څه الله تعالی ته پته ده، د هغو نه پټ نه دي. او کنتم دا جاری ټینس دی، مطلب پټون کې یې پټول واله یې. د ابلیس په زړه کې چې کومه لویي وه نو د هغې متعلق فرشتو ته هیڅ پته نه وه، ځکه چې هغه خو به په د نیکانو سره کېناستو او د فرشتو په منځ کې به اوسېدو. لیکن د هغو دننه چې څومره فساد و نو د هغې الله تعالی ته پته وه. نو چې تو څه پټوې او یا درته پته ده، الله تعالی ته پته وه، نو چې تو څه پټوې او یا درته پته ده، دا خبره شوه. او الله تعالی ته دا هم پته ده چې دوته مطلب شیطان په مخ کې چې شیطان په مخ کې څومره فساد کوي، او تاسو وایي چې انسان به فساد کوي. نو دلته فرشتو ته الله تعالی فرمایي چې ستاسو دا خیال و چې انسان به فساد کوي، لیکن او جنگ جدل به کوي، قتلونه به کوي، او دا په تاسو کې چې پټ ناست دی نو دی څومره فساد کول واله دی او دی څومره شر واله دی. او ګورئ د هغو داسې شر دی چې د قیامته پورې ختمېدو واله نه دی. هغه به چېرته توبه نه کوي، نو هغه دومره شر واله دی چې د انسان په بېلاره کولو باندې نه ستړی کېږي او د آخري وخته پورې بلګیا وي، بنده به ګمراه کوي. څومره شر دی په هغو کې. او فرشتې د انسان نه یریدې چې دی به شر کوي او فساد به خوروي. او په دې خبره نو خبر چې دا په مونږ کې چې پټ ناست دی نو دی څومره شر واله دی، شریر دی. نو تاسو چې څه پټوئ نو د هغې هم الله ته پته ده. اوس ښه یو بل عزت چې الله تعالی انسان له ورکړو، اولنی شرف څه و؟ الله تعالی انسان له علم ورکړی و. او دویم شرف څه و؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. او چې کله الله تعالی فرشتو ته وویل چې آدم علیه السلام ته سجده وکړئ، فسجدو، نو هغوی سجده وکړه. نو د هر فانه دلته پته لګي چې هغوی په هغه ساعت سجده وکړه. هغوی هیڅ نامنا ونه کړه چې اوله موږ ځان پوهه کړو یا مشوره وکړو، نه. فسجدو، نو هغوی سجده وکړه، الا ابلیس، سوای د ابلیس نه. دلته دا خبره هم د پوهې ده چې کله فرشتو سوال وکړو، تپوس وکړو، نو الله تعالی هغوی له جواب ورکړو او هغوی مطمئن شوې او هغوی ته هر څه ثابت کړل الله تعالی پریکټیکلی چې ګورئ ستاسو خبره صحیح نه وه، تاسو ته داسې
اونوي چې تاسو دا خبره څنګه وکړه، تاسو هغوی ته داسې اونوي چې تاسو دا خبره څنګه وکړه، تاسو څه مجال دی د دې خبرې کولو، او بس اوس به تاسو زه نښه او نشانه ختمه کړم، تاسو به ختم کړم. الله تعالی ته هغوی ته هیڅ داسې خبره ونه کړه. الله تعالی هغوی ته څنګه په ښه طریقه سره جواب ورکړو او هغوی لا جواب کړی چې ګورئ تاسو په منځ کې یو کس دی، تاسو ته د هغو په باره کې هم پته نشته، نو تاسو د راتلونکي وخت په باره کې څنګه داسې خبره کولی شئ چې دا انسان به څه کوي. نو الله تعالی هغوی مطمئن کړي، سیټسفای کړي. هموله هم پکار دي چې زموږ نه څوک سوال وکړي، خو هغه زموږ بچي وي نو موږ له په هغوی باندې اعتراض نه دي کول پکار چې دا تو څه سوال کوي، د هغوی د خبرو جواب هغوی له ورکوئ، هغوی مطمئن کوئ. که چېرې د هغوی د سوال جواب موږ ور نه کړو نو بیا به دغه سوال هغوی په ګوګل باندې ګوري او یا به د بل چا نه کوي، نو هغوی به بیا په بل داسې ځای کې ونښلي چې هغه به زموږ نه وي خوښ. او زموږ خو وخت تیر شو، موږ خو داسې تپوسونه نه دي کړي خپل مور او پلار نه، لیکن د نن ورځو بچي داسې سوالونه کوي. نو میندو له پکار دي چې هغوی په ښه طریقه سره مطمئن کړي خپل بچي. که الله تعالی فرشتو له د اطمینان سره جواب ورکولی شي نو د دې مطلب دی چې په تپوس کولو کې سعار نشته، او موږ له هم په مثبت طریقه سره هغوی له جواب ورکول دي. الله تعالی ته د هغوی سوال کول بده خبره کاره نه شوه چې دوی ولې داسې سوال وکړو. او اوس ګورئ الله تعالی د دې علم په وجه، مطلب د آدم علیه السلام سره چې کوم علم و، فرشتو له حکم ورکړو چې آدم علیه السلام ته سجده وکړئ. نو ټولو سجده وکړه. او دلته مفسرینو دلی یو بله معنی هم اخذ ده چې دلی معنی ده یعنی د آدم علیه السلام په وجه باندې. د دې خبرې مطلب دا دی چې هغوی الله تعالی ته سجده وکړه د آدم علیه السلام په وجه چې الله تعالی څنګه زبردست مخلوق پیدا کړی دی. او ځینې وایي چې نه دا سجده تکریمی وه او دا د عبادت سجده نه وه. پوه شوئ په دې خبره باندې؟ بلکې دا سجده وه آدم علیه السلام له د عزت ورکولو، تکریم ورکولو، د آنر دپاره. پخوا په زمانه به خلکو د بادشاه په مخ کې پخوا په زمانه به خلک د بادشاه په مخ کې ټیټ ګرځېدل، نو دا سجده اوله جایز وه، ځکه چې د یعقوب علیه السلام زامنو د یوسف علیه السلام په شریعت کې دا سجده جایزه وه، د هغو وروڼو دا سجده کړې وه، او بیا د هغې نه پس دا سجده حرامه شوه. او اوس څوک هېڅ چا ته هم سجده تکریمي نشي کولی، تر دې چې د چا خپو ته ټیټېدل. بلکې علما وایي چې د سلام په حالت کې معمولي ټیټېدل هم جایز نه دي. نو د آنر عزت لپاره خلک ټیټېږي، نو آدم علیه السلام له دا آنر ورکړی شو. نو علما وایي چې د سلام په وخت کې معمولي ټیټېدل هم مکروه دي، دا ناخوښه خبره ده. د انسان سر کوښکته کېږي نو صرف او صرف د الله دپاره بس، که هغه د رکوع پوزیشن دی او که هغه د ټیټېدو هر قسم پوزیشن دی، ځکه چې په دې کې تعظیم هم دی او عبادت هم دی. نو زموږ په شریعت کې داسې کول ناجایزه دي. دا تاسو چې په ویډیوز کې ګورئ چې د پیرانو او فقیرانو په مخ کې ټیټ ښکته ښکته ځي، الله اکبر، یعنی خلک خپلو پیرانو ته ټیټېږي. استغفر الله ربي، الله تعالی دې معاف کړي د دې ګمراهۍ نه بندیان چې په واپسۍ کې هم هغوی دغه پیرانو طرف ته شا نشي کولی. نو په ټیټه په شا مطلب هغه پیر ته یې مخ کړی وي او په شا واپس روان وي، او د الله تعالی یره ورسره نه وي چې سجده کول خو صرف د الله تعالی لپاره جایز دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرام سجده کول غوښتل، ځکه چې هغوی وکتل چې نورو بادشاهانو ته به خلکو سجدې کولې. نو هغوی ویل چې یا رسول الله، د سجدې خو تاسو د ټولو نه زیات مستحق یې، حقدار یې، ځکه چې خلک بادشاهانو ته کوي، نو موږ ولې تاسو ته ونه کړو؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه، هیڅ چا ته هم سجده کول جایز نه دي. که چېرې چا ته سجده کول جایز وي نو ښځې به خپل خاوند ته کوله، ځکه چې لیکن چونکې جایز نه ده نو هیڅ څوک یې نشي کولی. اکثر خلک سوال کوي
چې په کراټو زده کولو کې هغوی دغه شان ټیټیږي نو په داسې حالاتو کې موږ څه وکړو نو تاسو هغوی ته وایئ چې زموږ په شریعت کې زموږ په دین کې ټیټېدل جایز نه دي زموږ بچي به دا نه کوي او موږ دومره یریږو چې دا د هغوی طریقه ده نو موږ ورته څنګه ووایو نو تاسو بالکل صفا ووایئ هغوی ته چې تاسو هغوی ته نه وایئ نو هغوی ته به څنګه پته لګي دغه شان په ځینې کلچرز کې خلک خپلو مشرانو او بزرګانو ته د رکوع په پوزیشن کې ټیټېږي نو داسې کول جایز نه دي دا سر به چې ښکته کېږي نو صرف او صرف الله ته به ښکته کېږي سبحان الله او الحمدلله الله تعالی موږ خپل ځان ته ټیټ کړو او په څومره ځایونو کې موږ د ټیټېدلو نه محفوظه وساتلو موږ ته هیڅ چاته نه دي ټیټېدل دا تندی به هیڅ چاته نه ښکته کېږي کو هغه یو غټ بادشاه وي کو هغه عالم وي کو هغه پیر او فقیر وي هر څوک چې وي چې مونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نشو ټیټېدی نو بل څوک د دې خبرې قابل دی نو په دې خبره ځان پوه کړئ چې دا زمونږ په شریعت کې ناجایزه دي ټیک شوه او د دې نه به تاسو ته د چا د ګمراهۍ پته لګي چې کله هغه په خلکو باندې ځان ته سجدې کوي نو هغه په خپله غټ ګمراه دی چې کله هغو ته دا پته نه وي که چېرې داسې کول جایز وي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به خپلو صحابه کرام ته هغه خپل صحابه کرام ته ډېر خوږ و نو هغوی به د محبت سجده بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ضرور کړې وه نو زمونږ دپاره دا غټ دلیل دی چې هیڅ څوک هم د سجدې لایق نه دي سیوای د الله تعالی نه ټیک ده نو ټولو سجده وکړه سیوای د ابلیس نه نو په دې وجه د هغو خباثت په نظر راغی هغه د هغو دننه چې کوم پټ غل و که نه هغه په نظر راغی نو هغه اخر ولې سجده ونه کړه د هغو مسله سوه ابا هغوی انکار وکړو واستکبره هغو تکبر وکړو لویي وکړه او که تاسو سوچ وکړئ نو هغه وخت ابلیس هم د فرشتو سره ناست و چې کله الله تعالی آدم علیه السلام نه تپوس وکړو نو ابلیس کنوینس نشو قایل نشو او باقی ټولې فرشتې کنوینس شوې هغوی دا خبره ومنله چې لا علم لنا زموږ سره هیڅ علم نشته او الله تعالی ته یې وفرمایل چې تو علیم او حکیم یې هغوی داسې زر پوه شوې او هیڅ وخت یې وانغستو فورا یې سجده وکړه لیکن چې کله خباثت دننه وي که نه نو هغه بیا ظاهر شي اوس په ابلیس کې چونکې تکبر و هغه نه و په دې خبره کنوینس شوی او تکبر چونکې په زړه کې و نو چاته د هغې پته هم نه وه خو چې څنګه حکم ورکړو الله تعالی د سجدې نو الله تعالی په ژوند کې ازمایښونه راولي او هغه د بنده امتحان اخلي او ترنګولی ورله ورکوي لکه څنګه چې موږ هندوانه اخلو هندوانه پیژنئ که نه وارملن یعنی تربوز هغې له خلک ترنګولی ورکوي او غوږ ورته کېږدي چې دا دننه خالي ده او کوډړه ده هم دغه شان الله تعالی انسان له ترنګولی ورکوي او ګوري چې د انسان به د ډېرې مودې نه د فرشتو سره عبادت کوو د هغوی په شان سټیټس مطلب مقام و دو ته میلاو شوی و لیکن صرف الله ته د دننه حال معلوم دی چې د چا په زړو کې څه دي که څوک په ظاهره باندې ډېر ښه ځان ښکاره کوي نو ټول کنوینس شوي وو باقي لیکن سیوای د دونه یعنی د شیطان نه او د دې نه پته لګي چې بعضې خلکو له تاسو ډېر دلیلونه هم کور کړئ مخامخ ورته ثبوت وښیئ او د قرآن او حدیث په ذریعه قایل کړئ پوهی کړئ او چې په چا کې دننه خرابي وي او لویي وي چې کو ځان ورته هم مړ کړئ نو هغه به وایي چې نه زه خو دومره اوچته یم زه څنګه دا خبره ومنم زه خو چېرته هم نشم منلی نو بیا هغه تاسو چېرته هم نشئ قایل کولی او نه شئ کنوینس کولی نو داسې نه ده چې په حق کې څه کمې وي تاسو ګورئ ټولو فرشتو خبره ومنله او صرف دونه منله نو کمې په حق کې نه وي کمې په بنده کې په خپله وي هغو ته ځان اوچت ښکاري چې زه څنګه ځان ښکته کړم که چېرې زه دا خبره دوی ته ظاهره کړم چې زه کنوینس شم قایله شم نو دا خو به زما بې عزتي وشي نو دننه څونه خرابي وي په هغه بنده کې پوه شوئ په دې خبره
نو ځکه تاسو په دې خبره ځان پوهه کړئ چې کله تاسو څوک پوهه کوئ نو ټول به ومني. نه یعنی بچا کې چې شیطانی صفتونه وي که نه نو هغوی به چېرته هم ونه مني، خاص کر د لویې صفت چې وي په چا کې. ځکه چې داسې قسم خلک بیا نه مني، هغوی همیشه انکار کوي. د ابا لفظ چې دی که نه نو دا عام انکار نه دی، دا ډېر سخت انکار دی د شدت سره. هغوی چې زه خو چېرته هم دو ته سجده نشم کولی، استکبره او هغو لویي غوښته، هغو ځان لوی جوړول وغوښتو، یعنی لوی نه و، د هغو په زړه کې لویي وه چې زه لوی جوړ شوې. الله اکبر، استغفر الله وما كان من الكافرین، او د هغه د کافرانو نشو او د انکار والو نشو. کافر څنګه شو؟ مو خو کافر هغه کس ته وایي چې هغه الله نه مني، نو دا لا څنګه کفر دی؟ هغه خو الله مني، الله تعالی د هغو سره خبرې هم کوي او الله تعالی نه هغه دعا هم کوي چې یا الله ماله مهلت راکړه. هغه خو د الله سره لګیا دی، خبرې کوي. داسې ښکاري چې هغه الله نه مني؟ نه، ځکه چې هغه د الله تعالی د یو حکم نه انکار وکړو، عملی کافر شو. د الله د حکم په باره کې داسې ویل چې زه دا نه منم چې مونږ شته یا زکات هم دی. استغفر الله ربي، کو داسې خبرې څوک د خولې نه وباسي او یا دا چې زه د الله تعالی فلانی خبره او حکم نشم منلی، زه نه کوم یا زمانه نه کیږي، نو دا جدا خبره ده. لیکن داسې خبره کول چې زه نه منم، نو دا دې ته بیا د انسان عملی کفر وایي. یعنی انسان په دې طریقه باندې کفر طرف ته لاړ شي. او ګورئ چې د ابلیس مقام سو او کوم ځای ته ورسېدو، من الکافرین، او د کافرانو نشو. او دا دومره د یری خبره ده. قرطبي رحمه الله لیکي په خپل تفسیر کې چې ابلیس ته الله تعالی عبادت 80,000 کاله کړی وو. 80,000 کاله، دا څه لږه موده نه ده. لیکن دا غونه څه جوړ شو، دومره په زور راوغورځېدو د دومره بره ځای نه چې بیا هغه واپس خپل ځای له نشو راتلی. ځکه انسان له همیشه یره پکار ده. داسې نه ده چې لکه څنګه نن زما د ایمان حالت دی نو دا به همیشه داسې وي، نو هیڅ پته نه لګي د بنده چې زمونږ د مرګ په وخت کې به زمونږ څه حال وي. خوش قسمته کس هغه خلک وي چې هغوی د ایمان په حالت کې لاړ شي، چې هغوی نیک وي او ساتري نه وخیږي، نو هغوی په دې باندې خوش قسمته وي چې د هغوی خاتمه بالخیر وشي، د ایمان په حالت کې لاړ شي. او زمونږ خو هیڅ پته نه لګي چې زمونږ به خاتمه څنګه وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو انما الاعمال بالخواتیم، د اعمال دارومدار په خاتمه باندې دی. نو اکثر داسې خلک وي چې ډېر په ښه طریقه باندې کار شروع کړي او په اخري سپارې لراشي نو هر څه پرېږدي. نو چې تاسو یو ښه کار شروع کړئ نو هغه کار چې دی نو هغه بیا تاسو په هغې باندې استقامت اختیار کړئ. لکه که تاسو پخلی کوئ او په منځ کې هغه تاسو پرېږدئ نو هغه به بیا نیم وي او نیم به پوخ وي، نو هغه به بیا د خوراک قابل وي. نو چې تاسو کله هم څه کار شروع کړئ نو هغه ضرور سرته رسوئ. اوس که یو کس یو کال سکول ته لاړ شي، پوره کال لاړ شي او د امتحان په ورځ هغه لاړ نه شي او امتحان ورنه کړي نو څه شي؟ نو دغه شان زمونږ ټول ژوند په دې خبره باندې ډیپینډ کوي چې مونږ له مرګ په کم حالت کې راځي. کو بنده ټول عمر نیکی کوي او په هغه حالت کې یعنی انسان په هغه وخت کې انسان په غلطه لاره باندې سر شي نو داغو هر څه لاړ شو او تباه شو او داغو د دومره کلونو عبادت و ناغو ته دا مقام هسې نه و میلاو شوی چې د فرشتو په صحبت کې و، حالانکه دی خو جن و پیری و. الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دی چې هغه جن و یعنی پیری و، لیکن د فرشتو مقام ته څنګه ورسېدو د دومره ډېر عبادت په وجه، دومره عبادت گزار و. لیکن چې کله عبادت هم په بنده کې تکبر پیدا کړي، لویی پیدا کړي، نو بیا د انسان نه ابلیس جوړ شي. د عبادت سره د څه ضرورت وي؟ د عاجزۍ
عاجزي ضروري ده. کو چېرې عبادت داسې وي چې بنده وایي چې زه خو عالمه یم، د نور سره په سمه خوله خبرې نه کوي او ځان ته وایي چې زه خو تهجد ګزاره یم او هغه په انسان کې لویي پیدا کړي چې بیا ورته خلک سوښکاري نه، او یا بنده دا وایي چې ما دومره غټه کارنامه وکړه او زه په سټیج باندې راونه غوښتم، زه خو چا ریکګنایز نه کړم، نو دا وی تکبر. د هغو تعریف ولې کېږي او زما ولې نه کېږي؟ هغو ته ولې دومره غټ مقام میلاو شو؟ نو د شیطان لویي هغه وخت کاره شوه چې کله آدم علیه السلام پیدا شو، او اوس د تکبر نه پس په هغو کې حسد پیدا شو. چې کله لویي وي نو بیا په بنده کې حسد هم وي، چې کله بیا انسان هیڅوک نه زغمي چې فلانې ولې دومره اوچت مقام ته ورسېدو، د ټولو نه خو لویه اوچته زه یمه. د آدم علیه السلام سره څه و چې شیطان ورسره دومره حسد کوو؟ د هغو سره خو صرف علم و، څو بادشاهت ورته نه و میلاو شوی، بلکې هغو له خو ذمهداري ورکړې کېده، خلافت ورله ورکړې کېدو، دا خو ذمهداري وي او د ریسپانسیبیلیټي خبره وه. لیکن هغوی چې دوله ولې دومره عزت ورکړی کېږي او ماله ولې نه راکړی کېږي؟ په اصل کې خو د عزت زه قابل یم، ما دومره عبادتونه کړي دي. نو اولنی قتل هم په دې وجه شوی و. په سورة المائده کې راځي چې په دوانو وروڼو کې د یو قرباني قبوله شوه او د بل هغه نه وه قبوله شوي، نو هغه وی چې ستا قرباني ولې قبوله شوه او زما هغه ولې قبوله نه شوه؟ نو قابیل لګېدو او حابیل مړ کړو، قتل کړو، ځکه چې د حابیل قرباني قبوله شوې وه. دغه شان د یعقوب علیه السلام زامنو د یوسف علیه السلام سره صرف په دې وجه حسد کوو چې زمونږ پلار دوله ولې دومره ترجیح ورکوي. مونږ وایو چې د مال او نسب سره په بنده کې حسد وي، لیکن د دې خبرې سره هم په بنده کې حسد پیدا کېږي چې دوی ته ولې دومره ارسو میلاو شو، د دوی سره ولې دومره خلک محبت کوي، د دوی ولې خلک دومره تپوس کوي، دوی ته ولې دومره غټ مقام میلاو شو. نو تاسو به حیران شئ چې د مال نه زیات دا شی په خلکو کې ډېر حسد پیدا کوي، او بعضې وخت په دین والو خلکو کې هم دا شی ډېر وي. هغوی د دین کارونه کوي او هغوی وایي چې دا کس ولی ګروپ انچارج جوړه شوه، زه به یې جوړه کړې وم، دو ته ولی داسې مقام میلاو شو، ما ته پکار ده چې دا مقام او مرتبه میلاو شوی وي، پکار ده چې زما تعریفونه کیږي، زما خلک سلامي کوي، زه دومره کار کوم او زما نه بالکل څوک مشوره نه اخلي، زما سره مشوره نه کوي، د فلانۍ ولی دومره تعریفونه کیږي، زما خو څوک اډو قدر نه کوي او زه څومره کارونه کوم. نن خو د غټو کارونو خبرې هم نه دي. سو په پارلیمنت کې د تقریر خبره نه ده، په UN-O کې د سپیچ خبره نه ده، په وړو خبرو باندې د معمولی کرسۍ دپاره، د معمولی عهدې دپاره څومره په بنده کې تکبر پیدا شي او څومره حسد پکې راشي چې بیا هغه بل بنده نشي زغملی، هغه نشي برداشت کولی چې دوی ته ولې دومره ارسو میلاو شو او چې دی ولی د ګروپ انچارج جوړ شو او په کار ده چې زه جوړه شوی وی، زه ولی جوړه نه شم چې له دې ته به سبق اورم او دا خواړو سو ده نه، ځکه چې د دې خو زه ګروپ انچارج یم، نو دا څنګه کیدی شي چې زه به دې ته سبق واورم او نن بلا زه دې ته خبره اورم. نو دا نمونه حسدونه په جاب کې هم وي، په خویندو وروڼو کې هم وي او په رشتو کې هم وي. نو هم دې څیز شیطان تباه کړی و او اوس هغه غواړي چې موږ هم د دې حسد په وجه تباه شو. کو هغه دینداره خلک دي او کو دین والا نه دي، کو د دنیا کار کول والا دي، نو شیطان په ټولو کې دا اچوي. نو هم دا وجه ده چې نن خلک د یو بل سره حسد کوي او په یو بل باندې تنقیدونه کوي. نو دا هم استکبار دی او د دې په وجه په خلکو کې چې کوم حسد پیدا کیږي او چې په چا کې تکبر راغی، نو بیا نه د هغو د علم څه فایده شته، نه د هغو د کرسۍ او مرتبې او نه بیا د هغو د عبادت څه فایده شته. نو که په بنده کې تکبر وي، نو د هغو فیلز او د هغو څیز بیا فایده هغو له نه ورکوي.
نو ابلیس خو هم ډیر رسیدلی و او نن مونږ وایو چې فلانې ډیر رسیدلی دی. ابلیس خو دومره حد ته رسیدلی و او هغه مقام ته چې د فرشتو سره به کېناستو، د هغوی په صحبت کې و، او چې کله بنده داسې وي او په یو ښه صحبت هم هغو له څه فایده نه ورکوي، نو هغه د کوم ځای نه او وګورئ هغو ته چې هغه د کوم ځای نه راوغورځېدو، نو چېرته هم په خپلو عباداتو او په خپل علم باندې فخر مه کوئ او مه تکبر او لویي کوئ چې موږ داسې کوو او موږ داسې یو. نه، انسان له همیشه عاجزي پکار ده او د ځان کته کولو سره د چا په عزت کې هیڅ کمی نه راځي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خبره باندې قسم خوړلی و، که څوک مونږ په سټیج راونه غواړي یا زمونږ نوم وانخلي، نو زمونږ په عزت کې بالکل څه کمی نه راځي، د چا په عزت کې هیڅ کمی نه راځي. او بله یو اهمه خبره چې د هغې مونږ ته پته ولګېدی، ګورئ که نه فرشتو سجده وکړه او په څه وجه هغوی ولیدل چې آدم علیه السلام چې دی نو د هغو سره ډېر علم دی، د علم په وجه آدم علیه السلام ته فضیلت ملاو شوی و. نو په حدیث کې راځي چې د طالب علم دپاره فرشتې خپلې وزرې لاندې کوي، نو دا هم د علم په وجه د هغو د تعظیم دپاره چې د علم زده کوي. نو سبحان الله، علم دومره غټ شی دی. د تکبر په باره کې په حدیث کې راځي چې یو خدا د ټولو نه غټ ګناه دی چې د چا په زړه کې د شړشمو د دانې امره تکبر وي، لویي وي، نو هغه به په جنت کې نشي داخلېدی. دومره معمولی شان تکبر، دومره معمولی شان د لویۍ احساس چې زه هم څه شی یم، نو دا مونږ ته د خپل ځان نه لرې کول دي، ایستل دي، په دې باندې مونږ ته کار کول دي او مونږ ته د عاجزۍ ضرورت دی. د تکبر علاج به بنده څنګه کوي چې څنګه هم بنده ته د الله تعالی د نعمتونو احساس کیږي، نو د هغو نه تکبر ختمیږي. هغو ته دا خبره محسوسه شي چې دا هر څه خو ما له الله تعالی د یو خاص وخته پورې راکړي دي او په دې کې زما سره یو شی هم زما نه دی او نه زما خپل دی. علم را له هم الله راکړی دی، که هغه نن وغواړي نو زما نه اغستی شي. هدایت هم الله تعالی راکړی دی چې مونږ کله یو څو خبرې زده کړو یا څه کار وکړو، نو بیا راته ټوله دنیا ډېره حقیقه ښکاره شي او زمونږ دا سوچ وي چې ټول خلک ګناهګار دي، اوفو دوی خو داسې کوي، داسې دي، هغسې دي، هی دوی له دا هم نه وځي. که نن ماله یو خبره نه راځي نو په هغې کې زما هېڅ نن ماله یو خبره راځي نو په هغې کې زما هېڅ کمال نشته، هغه الله تعالی ماله راکړي دي. نو ځکه نو چې کله د هر نعمت متعلق بنده سوچ وکړي چې دا هغه مال راکړی دی، که هغه هدایت وي، که هغه عقل وي، که هغه پوهه وي، یا که هغه څه هنر وي، چې دا هر څه د الله تعالی د طرف نه دي، نو بیا بنده په خپل عاجز شي، هغو ته بیا ځان معمولي ښکاري چې زه خو هېڅ شی نه یم. لکه څنګه چې موږ دنیا ته خالي لاس راغلي وو او په بدن مو کپړې هم نه وې، نو دا هر څه خو الله تعالی موږ له راکړي، نو بیا بنده ته دا احساس شي چې دا زما نه دي، نو بیا د هغو تکبر او لویي په څه خبره. چې کوم انسان فقیر وي او هغه د بل نه جامې غوښتې وي، نو هغه بیا چېرته لویي کولی شي، او چې څومره دا احساس ډیر وي نو بیا به په هغو کې تکبر وي. او بله دا چې بل بنده ته په کمه سترګه مه ګورئ، او په انسان کې عاجزي هله وي چې کله هغه نور خلک د ځان هغو ته نور خلک د ځان نه اوچت ښکاري، او دا نه چې زه د ټولو نه بهتره یم، زه خو د هغې نه ښه یم، نو دا خو د انسان لویي وه، انا خیر من، چې زه د دونه بهتر یم. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنه، او اوی مونږ ای آدم چې اوسه تو او ستا ښځه په جنت کې. نو دلته ګورئ، دلته د ډول مطلب د مثنی صیغه راغلی ده د دوو تنو دپاره، دلته اسکنا نه دی راغلی بلکې راغلی دی چې تو او ستا ښځه. پوه شوئ په دې خبره؟ نو یو خو مونږ ته دا پته ولګېده چې بی حوا به الله تعالی پیدا کړه، او د دې په باره کې راځي چې آدم علیه السلام له کله په جنت کې ځای ورکړی شو، نو هغه ډېر یوازې و، خوشحاله نه و، نو الله تعالی د هغو په خوب کې بی حوا پیدا کړه، د هغو د چجې نه، د پسلۍ نه.
نو هغه څوک ګوري چې یو ښځه ناسته ده، آدم علیه السلام ترېنه تپوس وکړو چې ته څوک یې؟ نو هغې ورته وی چې زه ستا ښځه یم او ستا سره د اوسېدو دپاره او ستا سره د سکین دپاره، مطلب سکون درکولو دپاره پیدا شوی یم. نو فرشتو ترېنه تپوس وکړو چې د دې څه نوم دی؟ نو آدم علیه السلام ورته وی چې هوا. هغوی تپوس وکړو چې د دې نوم څه وجه ده؟ نو آدم علیه السلام ورته وی چې دا د یو ژوندي نه پیدا ده، د حی نه. نو الله تعالی فرمایل چې ای آدم تو او ستا ښځه په اطمینان سره په جنت کې اوسېږئ. وکلا رغدا حیث شئتما، او خورئ او سکئ د دې نه چې څومره هم تاسو خوړل غواړئ، ښه په فراغت سره خورئ. که څه خوړل غواړئ، که څه څښل غواړئ، په تاسو باندې هېڅ پابندي نشته. نو دلته اسکنا هم راتلی شو، لیکن دلته اسکن انت وزوجک ولی راغلی دی چې تو او ستا ښځه. ځکه چې د سړي ښځه هغه ځای اوسي چې کوم ځای سړی اوسي، د ښځې کور هم هغه دی کوم چې د سړي کور دی. ښځه د سړي سره موف کېږي، سړی د ښځې سره نه موف کېږي. انت وزوجک یعنی الله تعالی هغوی ته وی چې ښه په فراخۍ سره خورئ. ټول جنت ستاسو دی او ستاسو کور دی جنت. او جنت ته جنت ولی وایي؟ دا د جیم نون او نون نه دی، د جین هم دا روټ دی. نو دا جنت او د جنت او د جین یو روټ دی. جنت وایي پټ سیستا، ټیک شوه، او جین هم خلق نه یې که نه، یعنی د چا په نظر نه راځي. نو دومره او دا جنت چې دی دا دومره د ونو نه ډک دی او پټ دی، نو ځکه ورته جنت وایي. او دا اسکن لفظ چې دی چې کله تاسو روان یې او د سکون اخیستو دپاره دمه وکړئ نو هغې ته وایي. یعنی بنده زی 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 روان یې او اخر چې ستړي شي نو دمه وکړي نو هغې ته څه وایي؟ هغې ته وایي. او دا داسې وي چې دا مستقل نه وي، دا عرضي ستی وي، دمه وي، او بیا بنده د هغه ځای نه هغو ته تلل وي. د دې نه دا پته لګي چې هغوی به دلته ټول عمر نه وو. الله تعالی هغوی د کوم ځای لپاره پیدا کړي وو؟ داسې نه وه چې آدم علیه السلام د خپلې غلطۍ په وجه، د سزا په وجه ځمکې ته راولېږلی شو. هغه واقعه وشوه او د هغې واقعې په وجه هغه راولېږلی شو ځمکې ته، لیکن الله تعالی په اصل کې هغه د ځمکې لپاره پیدا کړی و. دا یې نه فرمایلي چې ته د جنت لپاره پیدا یې، هغه یې د ځمکې لپاره جوړ کړی و چې دی به په ځمکه خلافت کوي. او موږ وایو چې د هغو نه غلطي وشوه او د هغو د غلطۍ په وجه موږ ته دا سزا میلاو شوه. نو نه، داسې نه ده. هغه ته په ځمکه باندې خلافت میلاوېدو او د هغې نه پس الله تعالی جنت د انعام په طور ایښودی دی. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. او ما تاسو نږدې ورځئ دې ونې له، هذه فتكون من الظالمین، ګنې تاسو دواړه به ظالمان شئ. او دلته ګورئ چې کله ونې طرف ته د تلو خبره راغله نو دواړو ته یې وی چې تاسو به د دې ونې خواله نه ورځئ. د دې خبرې پته لګي چې تاسو دواړه به نه ځئ دغه طرف ته. حکم دواړو له ورکړی شوی و چې تاسو دواړه مه ورځئ د دې ونې خواله. د دې نه پته لګي چې کله د الله حکم راشي چې دا مه کوئ نو بیا بنده دا نشي ویلی چې دا خو ما د فلاني په وینا دا کار وکړو، دا د هغو قصور دی. او چې د الله کوم احکامات دي نو هغه د ښځو او سړو دواړو دپاره دي. نو څوک دا نشي ویلی چې زه خو ښځه یم نو زه خو مجبوره یم. بی هوا ابی داسې نه دی ویلي چې آدم علیه السلام ما ته ویلي وو. نو ځکه الله تعالی دواړو له حکم ورکړی وو. دا ټول احکامات چې په قرآن کې دي نو دا د ټولو دپاره دي. نو جنرال احکامات د ټولو دپاره دي، لکه د منځ حکم د ټولو دپاره دی. په هغې کې ښځه دا نشي ویلی چې زما خاوند نه مني نو زه څنګه منځ وکړم. ځینې احکامات داسې هم وي چې هغه صرف د ښځو دپاره راځي او یا صرف د سړو دپاره راځي په قرآن کې. ولا تقربا هذه الشجرة، دلته د هذه الشجرتانه څه پته لګي؟ د هذه الشجرتانه څه پته لګي؟ خاص طور هغوی ته دا خبره وشوه چې دا ونه نو وروسته
څوک نشي ویلی چې هلته خو دومره ونې وې، یعنی هغوی دا خبره نشوه کولی چې هلته خو دومره ونې وې او ما ته پته نه وه، نو دلته هذه راغلی دی. نو دا اشاره قریب ده، نږدې اشاره ده، لکه this tree، دا ونه. نو ښه یقیني خبره هغوی ته شوې وه، څه شک پکې نه و. او دا هم نه و فرمایلي هغوی ته چې باقي د ټولو ونو میوه خورئ تاسو دواړه، خو صرف د دې ونې میوه به نه خورئ. داسې خبره ورته نه وه شوې. او دا خبره نوٹ کړئ، پوه شوئ په دې خبره. بلکې دلته لا تقربا استعمال شوی دی. ولی ځکه چې الله تعالی ته پته ده چې د انسان دا کمزوري ده چې هغه د یو څیز خواله لاړو نو هغه به پکې پریوزي، هغه به بیا په هغه کار کې اونخلي، هغه شی به انسان ځان طرف ته راکاږي، اټریکټ به یې کړي، نو هغه به بیا په دغه کار کې اخته شي. او تاسو ګورئ چې ګناه هم د بنده نه په دې طریقه سره کیږي چې کله یو بنده د ګناه په اراده نه وي تللی، په یو مجلس کې کینی، نور خلک ګناهونه کوي، نو په دې کې هم نو دې پکې هم شامل شي. خلک وایي چې نه مونږ خو هسې ځو، مونږ خو نه کوو ګناه، لیکن که تاسو ځان ډېر هم بچ کوئ چې نن نه کوم سبا نه کوم، لیکن بله ورځ به یې ضرور وکړئ. اوله داسې وي چې خرابې بنده ومني، اکسپټ کړي، او بیا د هغې نه پس بنده خرابې وکړي. او چې کله یو بنده خرابي طرف ته لاړ شي، هغه اکسپټ کړي، بیا هغه هم کړي. او تاسو ته پته ده چې په قرآن پاک کې راغلی دی چې ولا تقربوا الزنا، چې د زنا په خوا هم مه تېرېږئ. دا نه دی ویلی شوي چې زنا مه کوئ، یعنی په هغه لاره هم مه ځئ چې چېرته زنا درنه ونه شي. او د زنا کولو اولنۍ لاره څه ده چې کله بنده په غلط نظر وګوري، یعنی د شهوت نظر اچول په چا باندې، نو دا اولنۍ شی دی، د لارې اولنۍ پړوی ده، اولنۍ سټپ دی. نو وفرمایلی شو چې د دې خواله مه ورځئ. دلته وفرمایلی شو چې د دغه ونې خواله مه ورځئ. نو څومره انسټرکشنز دي. نو دا د ټولو ګناهونو دپاره دا ولا تقربا یاد ساتئ. نو دا خلک چې وایي چې مونږ خو ډېر مضبوط یو، مونږ خو نه کوو، زه څه پاګلی یم چې داسې به وکړم، زه څه وړه خو نه یم، ولې زه نه پوهېږم. نو دا ټول عقل چې وي که نه، نو دا بیا د بنده نه لاړ شي. شیطان په انسان باندې داسې غلبه بیا مومي چې هغه بیا په بنده باندې غلط کارونه کول شروع کړي. نو ځکه داسې ځایونو ته تلل هم نه وي پکار. فتکون من الظالمین، ګنې تاسو به د ظالمانو نه شئ. اوس مونږ ګورو چې ظالم څوک وي. نو دلته د انسان ظلم دا دی چې کله انسان یو ګناه وکړي، نو دا هغه په خپل ځان باندې ظلم کوي، ځکه چې د ګناه بدله سوی جهنم وي که نه. او د ظلم یو معنی ده حقدار له د هغو حق نه ورکول، چې کله یو شی د خپل ځای نه وخوځولی شي او بل ځای کې ښودی شي. نو د دوی ظلم دا و چې چېرته دوی له تلل پکار وو، نو دوی چې چېرته دوی له نه و تلل پکار، نو دوی هلته لاړل. نو بیا څه وشو؟ هغه وشو چې پکار نه وه چې شوی وی. فأزلهما الشیطان، نو دواړه شیطان وښویول. ښویول پیژنئ؟ یعنی په یو سلیپري ځای باندې چې بنده وښویږي، مطلب دوکۍ ورله ورکړه د دې ونې په وجه. فأخرجهما مما كان فيه، نو دوی دواړه یې وویستل د هغه ځای نه، کوم ځای چې دوی دواړه وو. دی شیطان په هغوی باندې حمله وکړه. په چا؟ په هغوی. او تر نن ورځې پورې حملې کوي، قسمونه خوري چې زه خو ستاسو خیرخواه یم، تاسو که دا میوه وخوړه نو همیشه به ژوندي یئ. هغوی ته هم داسې وی. او دا قصه به بیا هم راځي په قرآن پاک کې. دا 9 ځله راغلي ده په ټول قرآن کې. الله تعالی په شروع کې هغوی ته وفرمایل چې ګورئ د علم په وجه چېرته په تاسو کې لویي رانه شي. الله تعالی چې چاله څومره علم ورکړي نو بس هغه مروي، د هغې نه سیوا ستاسو سره نشي راتلی. او ګورئ د ټولو نه غټ فضیلت آدم علیه السلام ته په څه وجه میلاو شوی و؟ دا خبره مه هېروئ، بلکې دا د علم ډېر
دا علم ډیر په قدر سره اخلي او ګوري په دې لار باندې شیطان څنګه راځي. او آدم علیه السلام چې دومره علم والو نو هغه د شیطان په جال کې اونخته. د دې نه پته لګي چې انسان چې الله تعالی انسان بچ کولی شي. ځکه مونږ اعوذ بالله وایو چې ای الله مونږ ستا په پناه کې راځو. مونږ په خپله نشو بچ کېدی، خو ډېر هم څوک علم والوي په هغه هم شیطان خلوي. د حضرت عبدالقادر جیلانی په باره کې راځي چې هغه هم شیطان خلولی وو. نو هغه د شیطان په چال باندې پوه شوی وو او هغه د شیطان خبره نه ومنلی. نو شیطان وی چې تو صرف د خپل علم په وجه زمانه بچ شوی. نو هغه وی چې د الله د توفیق په وجه. نو شیطان اوس څه کوي چې هغه د علم په وجه نخلوي چې دې لارې ته راغلی دی نو چې په دې کې اون خلوم. او ګورئ خلک اکثر وایي چې فلانی دومره علم وی او بیا هم داسې کار کوي. نو ګورئ د علم په ذریعه خلک پوهېدی شي. او مخکې به تاسو ګورئ چې آدم علیه السلام پوه شو د شیطان په چال، لیکن داسې نه وه چې شیطان په علم والو او لیکن داسې نه ده چې شیطان په علم والو پسې نه راځي. هغه خو به زور لګوي. او الله تعالی بیا د آدم علیه السلام نه تپوس کړی وو چې ای آدم تا ولې د شیطان خبره واورېده؟ نو هغه ویل چې یا الله ما ته دا پته نه وه چې ستا هم څوک په دروغه قسم خوړی شي. ځکه چې شیطان وی چې زه د الله تعالی قسم خورم او تا ته داسې ویم چې زه ستا خیرخوا یم. نو بیا هغو میوه وخوړه او دلته د ونې یا میوې متعلق نه دی راغلی چې دا د څه ونه وه او ضرورت هم نشته د دې خبرې. په دې کې ډېر اسرائیلي روایات دي. نو اصلي خبره دلته دا ده چې شیطان هغوی دواړه څنګه دوکه کړل، وی لمسول. هغوی ته ویلی شوي وو چې نږدې هم مه ورځئ دې ونې طرف ته. نو شیطان هغوی هغه ونې ته نږدې بوتلل. نو د هغې میوه یې پرې وخوړه او ګورئ په هغه وخت د دواړو نه جامې لرې شوې. د جنت کومه جامه چې هغوی اغوستې وه او د هغوی چې کوم ځای و د اوسېدو هغه ترېنه هم لاړو. په داسې زبردست ځای کې اوسېدل د هغې نه یې لرې کړل. نو د دې نه دا پته لګي چې کله انسان ګناه کوي که نه نو د ګناهونو په وجه بیا هغوی د یو نعمت نه محرومه شي او د الله تعالی د رحمت نه محرومه شي او هغه شی چې الله هغوی له ورکړی نو هغه ترېنه واغستی شي او هغه شی چې هغه الله تعالی بنده له ورکړی وي نو هغه ترېنه واغستی شي. نو دا د ګناهونو نحوست وي. او بیا الله تعالی وفرمایل چې وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. کوم شی د دې ځای نه د دې مطلب دی چې جنت چېرته اوچت ځای و چې هغوی ته وویلی شو چې کوم شی بعضکم لبعض عدو چې په تاسو کې بعضې د بعضو دشمنان دي. نو مفسرینو د دې معنی کړې ده شیطان آدم علیه السلام او بیبي حوا دوی په خپلو کې د یو بل دشمنان شو. آدم علیه السلام او بیبي حوا یو طرف ته شو او شیطان بل طرف ته شو. او بله د دې معنی راځي چې په انسانانو کې به د ځینو دشمنان وي. مطلب شیطان به د انسان په منځ کې دشمنۍ پیدا کړي. او تاسو ګورئ چې څومره دشمنۍ دي د خلکو د نسلونو پورې چلیږي. نو اوس دلته وویلی شو چې ځای کوز شئ. هغوی خو هسې هم الله تعالی ځمکې ته رالیږل سو بله لاره نه وه. لیکن اوس ولې هغوی راوباسلی کېږي د جنت نه؟ د هغوی د ګناه او غلطۍ په وجه. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. او ستاسو دپاره په ځمکه باندې د اوسېدو ځای دی او فایده اوچتول دي د یو مقرره وخته پورې. تاسو ځئ ځمکې ته کوز شئ. نو هغوی د جنت نه وشړلی شو. د عزت سره خو نه دی روان که نه. ځمکې ته خو تلل خو په سمه طریقه لا نړو بلکې اهبطو وځئ د دې ځای نه لاندې ځئ. تاسو په ځمکه اوس اوسېږئ. دلته ستاسو دپاره مستقر دی. مستقر وایي یو عارضي ځای ته چې د لږ وخت دپاره وي د قرار ځای. دا داسې واخلئ لکه چې کله مونږ چېرته ځو او په لاره باندې رست ایریا راشي او هلته مونږ بستره نه غوړوو او نه مونږ کور جوړوو او نه یې ډیکوریټ کوو. هلته آرام وکړو د مشو او بیا ځو سفر وي که نه.
مستقر هغې ته وایي او د هغې نه یاد ساتئ. یا داسې لکه چې یو مسافر روان وي او د لږ وخت لپاره د ونې د لاندې کینی نو دې ته وایي استقرار. الله اکبر. او موږ ته خدا مستقل ښکاري. موږ خو وایو چې موږ به ټول عمر دلته یو او بس، حالانکه دا مستقر دی. نو الله تعالی ورله یو عارضي ځای ورکړو چې دلته کې اوسېږئ او دا خبره ثابته کړئ چې تاسو د جنت حقدار یئ. ومتاع الی حین، په دې کې متاع ده یوټیلیټیز یعنی سامان دی استعمال د کله پوری الی حین د یو وخت پوری. د دې نه پته لګي چې دا هر څه د لږې مودې دپاره دي، عارضي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې په دنیا کې د مسافر په شان اوسېږئ لکه څنګه چې یو مسافر د لږ وخت لپاره د ونې د لاندې دمه کوي. الله اکبر. الله تعالی دې موږ معاف کړي ځکه چې زموږ ژوندونونه خو د مسافر په شان نه ښکاري او زموږ عملونه هم داسې نه دي چې موږ ته د دې ځای نه تلل دي. زموږ عملونه خو داسې دي چې موږ ته ټول عمر دلته اوسېدل دي. زموږ خواهشات وګورئ، زموږ هوسونه وګورئ، زموږ لالچونه وګورئ، زموږ چې کوم یری دي یا زموږ چې کوم یعنی زموږ چې کوم یقینونه دي چې همیشه به داسې وي چې بس موږ همیشه دلته یو. که د چا جنازې اوچتېږي نو چتېږي به، موږ ته څه فرق نه پرېوځي ځکه چې موږ خو به دلته یو او که تلل وي نو نور خلک به ځي. نو اوس او بله دا چې لا اوس خو نه ځو، لا اوس هم ډېر وخت دی زموږ سره او موږ چې په کومه طریقه جمع کول کوو او داسې ښکاري نه چې موږ به دلته مستقل یو او موږ ته داسې ښکاري نه چې موږ به دلته مستقل نه یو. استغفر الله ربي. الله تعالی دې موږ معاف کړي. فتلقى آدم من ربه کلمات، پس حاصل کړي آدم علیه السلام د خپل رب نه څو کلمې. په تفسیرونو کې راځي چې کله آدم علیه السلام دنیا ته راولېږلی شو نو هغه دومره پیمانه و نو آدم علیه السلام یو ځای راکوز شو او بیبي حوا به بل ځای راکوزه شوه او شیطان هم بل ځای راکوز شو. اهبطوا لفظ راغلی دی او دا د دوو نه د زیاتو دپاره استعمالیږي نو ځکه درې واړه راکوز شوي وو. هغه دومره پریشانه شو چې دا لاسو شو چې زمونږ نه دا غلطي وشوه. مطلب آدم علیه السلام او بیبي حوا به هغوی ډېر زیات شرمنده وو، لیکن هغه وخت د توبې په باره کې هغوی ته پته نه وه. نو الله تعالی بیا هغوی ته د توبې دپاره یو څو کلمې وښیلې. ګورئ که نه چې انسان کله په خپلو کړو باندې ستومانه شي، پیمانه شي، چې کله د انسان په زړه کې دا خبره راشي چې باقي ما غلطي وکړه نو دا توبه ده. نو دا د توبې اولنۍ پړوی ده، مطلب اولنۍ سټپ ده د توبې. او داسې نه ده چې د بنده یو غلط کار وکړي او بیا په هغې باندې ولاړ وي. مطلب شیطان چې کوم غلط کار وکړو نو هم هغه خبره یې بنده ته وښیله نو د غلطۍ نه پس خپله غلطي نه مني انسان چې نه زما نه لا هم غلطي کېدی شي. لیکن شیطان خپل دلته کې هم شیطان خپله غلطي ونه منله. هغه هیڅ پیماني ظاهره نه کړه، نه یې توبه وویسته، بلکې په پړه باندې ونښتو چې زما نه څه غلطي شوې ده او وی چې د ده په وجه تاسو د جنت نه راوویستم او الله تعالی شروع کړل. دا خبره به بیا مونږ وایو چې کله دوباره راشي انشاءالله تعالی. نه الټی په الله تعالی باندې الزام ولګو او سبحان الله دې ته ویلی شي ظرف، دې ته ویلی شي د الله تعالی صبر چې هغه ولاړ دی او داسې خبرې کوي لګیا دی او الله تعالی کو یو کن ووایې که نه نو د ابلیس به یو ذره هم په نظر را نشي. لیکن الله تعالی هغو له مهلت ورکړو چې ځکه وه چې څه کول غواړې نو وکړه، هغو له یې مهلت ورکړو. زمونږ په مخ کې که زمونږ یو بچی داسې ووایي نو مونږ ترېنه یو څپېړه وتمبوو چې ستا دومره جرت څنګه وشو چې داسې خبره دې وکړه ما ته. نو مونږ خو نشو برداشت کولی او دا یو ادنا مخلوق دی او الله تعالی ته یې داسې خبرې وکړې، تکبر یې وکړو چې ای الله ستا په وجه داسې شوم زه. نو هغه خپله غلطي ونه منله او هم دا کار هغه دا کار د بني ادم سره کوي. دا خلک چې وایي چې زما د څه شي قصور دی، دا خو د فلانی قصور دی،
او موږ سوایو چې دا خو زه شیطان لمسولم نو آدم علیه السلام خو هم داسې ویلی شو چې زما څه قصور دی دا خو ماته شیطان داسې ویلی وو چې تا شیطان داسې کلاو پریخی وو نو هغه مونږ ولمسولو ای الله دا خو د هغه قصور دی هغه ونیسه ما څه کړي دي زه خو د هغه په لمسه پسې لاړم ډېر خلک وایي چې شیطان را باندې داسې وکړل نو شیطان خو وکړل لیکن مخکې څه دي اوله خو څوک خپل قصور نه مني او بیا وایي چې دا خو د فلانی قصور دی او که چېرته ومني چې زما غلطي ده نو د منلو نه پس ورسره څومره فکر وي چې یا الله ما معاف کړي هغه وایي چې څه وشو نو وشو بس اوس پرېږدوه مخکې به ګورو نو آدم علیه السلام خو بالکل هم وختونه لګو په دې خبره یې سوچ هم ونه کړو چې غلطي د چا وه او په دنیا کې خلک چې د خلکو او په دنیا کې خلک د خلکو دا خبره په زبردستۍ په هغوی باندې مني او هغوی ته وایي چې دا بل بنده وایي چې ما غلطي کړې ده او که څوک یې نه مني نو بیا په ناخوالۍ سره وایي چې زه ټیک نه زما غلطي ده نو دا خو غلطي منل نشو نو آدم علیه السلام ته نو تاسو ته د آدم علیه السلام نه مطلب د خپل پلار نه یو خبره تاسو زده کړئ چې غلطي ترېنه شوې وه او هغه یې ومنله او الله تعالی بیا په هغه باندې مهربانه شو او تاسو ته پته ده چې د چا غلطي لویه وه د آدم علیه السلام او که د ابلیس د چا غلطي لویه وه تاسو وایئ تاسو ته پته ده چې د آدم علیه السلام غلطي ډېره لویه وه ځکه چې الله تعالی ټولو فرشتو له حکم ورکړی و او په هغې کې یو ابلیس خبره نه وه منلې او آدم علیه السلام ته خاص الله تعالی ویلي وو چې تاسو دواړه دا کار مه کوئ تاسو دواړو دې له نږدې مه ورځئ او خواله یې ورنه شوئ خبردار لکه یو صدر دی او هغه خپل ټول قوم ته وایي چې تاسو غلامي کوئ او په هغوی کې چې تاسو به غلا نه کوئ او په هغوی کې یو کس غلا وکړي نو یو کس حکم ونه منو او که یو صدر څوک را وغواړي او هغوی ته ووایي چې تو زما خاص بنده یې او تو به دا کار نه کوې او هغه کار وکړي نو هغه به ورته وایي چې تا ته خو ما خاص طور دا خبره کړې وه چې تو به دا کار نه کوې او ما تو راغوښتی وې نو تا دا کار څنګه وکړو نو ګورئ ټول جنت د هغوی دپاره و صرف د یو شي نه یې هغوی منع کړي وو صرف یو حکم یې ورله ورکړی و او هم هغوی مات کړو نو ټیک د هغوی حکم خو مات کړو لیکن هغوی بیا چې کوم پښیمانه وو او شرمنده وو او دا خبره یې ومنله چې واقعي زموږ نه غلطي وشوه نو هغه د الله تعالی ډېره خوښه شوه د هغوی توبه د الله تعالی دومره خوښه شوه او الله تعالی بیا هغوی ته کلمات وښیل کوم کلمات او هغه وو ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله تعالی فرمایلی وو چې د دې ونې خواله مه ورځئ ګنې تاسو به د ظالمانو نشئ نو آدم علیه السلام دعا وکړه چې ای ربه ای زمونږ ربه مونږ په خپل ځان باندې ډېر غټ ظلم وکړو او که تا مونږ معاف نه کړو نو مونږ خو به ظالمان شو چې کله څوک ګناه کوي نو هغه وخت بنده په خپل ځان باندې ظلم کوي ځکه چې بیا بنده د هغه ګناه سزا په خپله تېروي نو الله تعالی د هغو توبه قبوله کړه ځکه چې هغوی پښیمانه شو ژړلي او پریشانه وو لیکن هغوی نه پوهېدل چې څنګه توبه وباسو نو الله تعالی په هغوی باندې ډېر زیات مهربانه شو ځکه د دې نه موږ ته پته لګي چې انسان چېرته هم دا سوچ نه کوي چې اوس به الله تعالی ما نه معاف کوي نو زه توبه نه کوم اوس خو هسې هم دومره زندګي تېره شوه نو اوس څه فایده ده زما د توبې نو یاد ساتئ دا خبره د معافۍ غوښتو چې بعضې خلک وایي چې په حج به لاړه شم نو یو ځل به توبه وباسم نو داسې رویه نه ده پکار چې څنګه محسوسه کړئ چې زما نه غلطي وشوه نو هغه وخت توبه وباسئ نو هغه وخت الله تعالی ته ټیټ شئ هغه وخت د الله تعالی په مخ کې خپله شرمندګي ظاهره کړئ او یو خبره دا ده
چې بنده کله توبه وباسي او هغه په یقین سره توبه کړي نو الله تعالی بیا دغه توبه قبول کړي. الله تعالی ډېر مهربان دی. ګورئ دلته راغلی دی فتاب انه هو التواب الرحیم. د تواب معنی د بار بار توبه قبلول والا. او آدم علیه السلام خو صرف یو غلطي کړې وه. دلته تواب لفظ ولی راغلی دی ځکه چې الله تعالی ته پته وه چې د آدم علیه السلام او د هغه د اولاد نه به بار بار غلطیانې کېږي، ګناهونه به ترې کېږي، بار بار به د هغوی نه خبرې هېرېږي، غلطیانې به کوي، خطا به کوي. نو د هغې دپاره وویلی شو چې بار بار الله تعالی ته توبه قبلونکی دی. نو انسان لی چرته هم نه مایوسه کېږي د الله تعالی نه چې ما خو مخکې توبه نه ده کړې نو اوس یې سوله وکړم. نو دا خبره یاده ساتئ. او بله خبره دا ده چې کله بنده توبه وباسي نو بیا دې په هغې باندې خپل ځان قایم وساتي. داسې نه ده چې نن توبه کړئ او بیا دا سوچ کوئ چې الله به مې نه معاف کوي او ما داسې وایي چې مونږ ته خو پته ده چې الله تعالی چې مونږ ته خو پته نشته چې الله تعالی به مونږ معاف کړي او که نه الله تعالی معاف کول والا دی. الله تعالی ډېر مهربانه دی او الله تعالی چې د چا توبه نه ده قبوله کړي نو د هغوی په باره کې په قرآن کې راغلی دي وليست التوبة الذين يعملون السيئات. داسې خلک دي چې د هغوی توبه به نه قبلیږي، سیئات کوي، هغوی ګناه نه پرېږدي او توبه په خوله کوي. نو ګناه پرېښودل ضروري دي. خو چېرې تاسو ګناه هم کوئ او ورسره توبه استغفار، لکه چې آدم علیه السلام میوه خوري او ورسره وایي چې توبه نو میوه نه دي خوړل پکار او ورسره توبه د دې بیا بندله فایده نه ورکوي. ټیک شوه. نو نن زمونږ د توبې ته دا طریقې دي او ځینې خلک وایي چې ما څه غلطي کړې ده، ما څه کړي دي لیکن زه خیر دې توبه به وباسم. نو زاسې به توبه استغفار وکړم. د استغفار خو هسې هم د هغې سره ډېر هر څه میلاویږي او ډېرې مسلې ورسره حل کېږي. نو زه توبه به کړم او د لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين د دې تسبیح خلق کوي چې زمون فلانه کار صحیح شي او په هغې کې د بنده نیت نه وي چې الله زما ګناهونه معاف کړي. په هغې کې څه وي؟ په هغې کې دا وي چې بس زما دا کار وشوې. او نو دا دی زمونږ د توبې حال. توبه خو شرمندګي ده، توبه خو پیمانی ده چې بنده دا خبره ریالایز کړي چې زما دا غلطي ده، فلانې ګناه مې کړی دی او ای الله هغه ګناه ما پرېښی دی. نو دا د توبه. نو د هغې نه پس بیا الله تعالی تواب دی. انه بېشکه هو التواب، بېشکه هم هغه التواب دی. او ما تاسو ته په تېر ځل ویلي وو چې کله هغه راشي نو په هغې کې ډېر تاکید پیدا شي، هم هغه د توبه قبلولو والا. نو د الله تعالی د رحمت نه چرته هم مه مایوسه کېږئ چې کله درنه غلطي وشي نو همیشه خپله غلطي ومنئ او الله تعالی ته توبه وباسئ. نو هغه ډېر مهربانه دی. هغه بار بار ولې توبه قبلوي؟ ځکه چې هغه الرحیم دی که نه، هغه بار بار رحم کولو والا دی، ځکه خو هغه بار بار توبه قبلوي. قلنا اهبطوا منها جميعا. او دلته هغه منظر خیالي شوی دی چې الله تعالی هغوی ته وی چې اهبطوا کوز شئ منها د دینه جميعا ټول، یعنی آدم علیه السلام هم، بیبي حوا بی هم او شیطان هم. نو دا اهل کتاب چې دي که نه، یعنی دا کرسچنز او یهود، نو دوی وایي چې بیبي حوا آدم علیه السلام لمسولی و او هغې آدم علیه السلام باندې میوه په زور باندې خوړلې وه، هغه یې مجبوره کړې و. حالانکه دلته د دوو صیغو راغلي ده، د دوو تنو صیغه راغلي ده.
فازلهما الشیطان، دا هما چې دی وګورئ نو شیطان دواړه د جنت نه راویستل، دواړو میوه خوړلې وه. داسې نه وه چې بیبي حوا به یې خوړلې وه او هغې آدم علیه السلام ته وی چې تو خوره، نو د هغې په وجه آدم علیه السلام په مشکله کې شو. داسې نه وه، ځکه خو ټول راکوش شو. بیا چې ټول کوش شئ فإما يأتينكم مني هدى، او چې کله هغوی ته وفرمایل چې ځئ لاندې کوش شئ، نو د هغې سره آدم علیه السلام ته فرمایلی وو، نو د تلو په وخت کې ورله هدایت ورکړو. او موږ ټولو ته په دې خبره ځان پوهه کول دي. فإما يأتينكم مني، چې راځي به تاسو له زما د طرف نه هدایت، یعنی تاسو خو دنیا ته روان یې، نو د هدایت سامان به الله تعالی درلیږي. د هدایت د سامان مطلب دی کتابونه به د الله تعالی درلیږي، رسولان به الله تعالی درلیږي، صحیفې به الله تعالی درلیږي. نو د هدایت بسونه څه سامان درځي، ځکه چې د انسان رهنمایي کیږي. فمن تبع هدایا، پس چې چا پیروي وکړه زما د هدایت، د الله تعالی د هدایت، د بل چا نه چې بل څوک مو په خپل ځان پسې ولګوي، نو هغه نه. نو د الله تعالی د هدایت چې چا پیروي وکړه، یعنی چې الله تعالی چې کوم ګایډنس راولېږو او هغه چا فالو کړو، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نو هغوی سره به نه یره وي او نه غم. یره د چا وي؟ یره همیشه د راتلونکي وخت وي، یعنی یره د څه نه وي؟ د راتلونکي وخت نه، چې هی چېرته داسې ونشي هغسې ونشي، چې چاته څه نقصان ونه رسي. او غم همیشه د تیر وخت وي، را روان وخت خو چا نه دی لیدلی، نو د هغې غم بنده نشي کولی. کله کله بنده ته خپلې تیرې خبرې را یادې شي نو وجاړي، نو دا غم بنده له ډیپریشن ورکوي او یره په بنده باندې ګبراهټ راولي، چې هی چېرته داسې ونشي، هی هغسې ونشي. چې څوک د دې هدایت پیروي کوي، نو الله تعالی فرمایل چې د هغو سره څه وعده ده، نو د هغو دپاره به نه یره وي او نه به غم وي. د دې خبرې څه مطلب دی؟ چې هغو ته به چېرته هم په هغو باندې به چېرته هم غم نه راځي، او یا دا چې په راتلونکي ژوند کې به د هغو دپاره څه خطره نه وي. نه، د دې دا مطلب نه دی. په دنیا کې خو ظاهره د غمونه راځي، پریشانۍ به هم راځي، یره به هم وي، لیکن چې څوک زما د هدایت اتباع کوي، هغه فالو کوي. او نن زموږ سره د هدایت څه سامان دی؟ قرآن. چې څوک په دې ځي، نو د هغو دپاره به هیڅ یره او غم نه وي. د دې څه مطلب دی؟ چې دا قرآن به هغو له تسلي ورکوي، دا قرآن به د هغو د زړو دپاره د مرهم کار کوي، دا قرآن به د هغو ملګری شي، دا قرآن داسې ښکلې تسلی ورکوي بنده له، هغو له بل انسان داسې تسلي نشي ورکولی. ځکه اکثر خلک د کلاس خلک اکثر وایي چې ما په کلاس کې کومې خبرې واورېدې، نو هغه داسې وې لکه چې زما دپاره وې، ما ته پکې د خپلې مسلې جواب میلاو شو، زما فلانۍ پریشاني وه او ما ته داسې ښکارېده چې ما ته د هغې مسلې جواب میلاو شو. او واقع چې کله انسان د دې هدایت پیروي کوي، مطلب دا فالو کوي، نو بیا انسان ته د قرآن نه ډېرې تسلی میلاویږي. په تېرو غمونو باندې بنده خفه وي او ژړا وله ورځي، لیکن قرآن د هغو زړونه مضبوطي ورکوي. او د یری او د غم نه بچ کېدل ولې ضروري وي؟ ځکه چې دا غمونه انسان خرابوي، هغه بیا د سکار نه وي، ډیپریشن هم بنده خوري. او چې کله بنده له ته ګبراهټ وي، نو بیا هم هغه د بسترې نه نشي پاڅېدی. او د حزن دپاره مسنون دعا هم ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حزن نه پناه غوښتې وه. اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن. او د صحت دپاره خو دا څیزونه ډېر خراب دي، لیکن د انسان ځکه چې بیا انسان داسې کړي چې بنده هیڅ کار نشي کولی. نو یو خو د دې دنیاوي فایدې دي، او په آخرت کې به د هغوی دپاره نه غم وي. او نن هم مونږ په دې غم کې یو چې په آخرت کې به پته نشته چې زمونږ سره څه کېږي، پته نشته چې زمونږ به څه حال وي، پته نشته چې چېرته ریاکاري مې نه وي په عمل کې. لیکن چې کله
هلته ورسي نو هیڅ یره به نه وي د هغو، ځکه چې هغوی به خپل انجام وویني او د الله تعالی د طرف نه به هغوی ته ډېر عزت میلاو شي او هغوی به وروسته بیا هیڅ غم هم نه وي او نه به ورسره د راتلونکي وخت یروي. او دا به د چا دپاره وي؟ فمن تبع هدایا، چې څوک زما د هدایت پیروي کوي. ځکه چې په قرآن باندې تلل ضروري دي. ځکه خو تاسو ګورئ چې ځینې خلک ډېر مالداران هم وي، ملینیرز وي، بلینیرز وي، هغوی ډېر بېچینه وي، ډېر بې سکونه وي، او ځینې خلک په جومپړی کې خوشحاله وي. نو دوی ته څه میلاو شو او هغوی ته څه میلاو دي؟ نو دغه فرق دی. زموږ خیال وي چې مالدار کس به د راتلونکي وخت به ورسره هیڅ فکر نه وي د یو مالدار کس سره. زما ټول غمونه به ختم شي که زه مالدار شم. او بلکې اکثر سوچ کوي چې زموږ فیوچر به سیکیور شي. نو چېرته د پیسې سره یا د څیزونو سره فیوچر سیکیور کیدی شي، نو د فیوچر سیکیور کول قرآن خیالي دی. د فیوچر څه طریقه ده د سیکیور کولو؟ فمن تبع هدایا، زما د هدایت پیروي کوئ نو ستاسو فیوچر به سیف شي. نو ګورئ چې د چا سره ډیره پیسه وي نو هغوی خودکشي کوي. او پیسه خو څه عزت نه دی، هر قسم لګژري که هم وي د بنده سره، او که د چا سره یعنی مطلب دلته دا دی زما د خبرې چې پیسه هم د هر قسم لګژریز هم دي د هغوی سره، لیکن سکون ورسره نشته، هغوی خودکشي کوي او د ګولو په زور ودو کېږي. ستاسو څه خیال دی چې د پیسې والو سره سکون وي هر وخت؟ نه. نو الله تعالی فرمایل او دا دی زموږ امتحان چې فلا ریب فیه، یعنی زموږ څومره یقین دی په دې کې هیڅ د شک خبره نشته چې الله تعالی دا خبره وکړه نو بیا به هیڅ یره او غم نه وي. او په کار ده چې زموږ ایمان وي په دې خبره، چې کله زموږ ایمان راوړو نو بیا به ورپسې منډه وهو چې نه موږ له د دې اتباع کول پکار دي. که په دنیا کې هر څه وایي خو په دنیا کې خلک هر څه وایي خو موږ به دا فالو کوي د خلکو طریقې نه. د الله تعالی هدایت زمونږ یره د سوي چې ملګري به مې سوایي، خلک به سوایي، مونږ به وروسته پاتې شو، زمونږ سره به خلک بیا دوستی نه کوي. نو صرف د الله د هدایت پیروي کوئ، ټول غمونه او یری به دې ختم شي. او ګورئ چې الله به ستاسو زړونه څومره د سکون نه ډک کړي، نو بهر والا څیزونه نه بدلیږي، صرف دا چینج تاسو ته دننه راوستل دي. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، او چې څوک کفر کوي او زمون آیات دروغ گڼي، چې کومې نښې د الله تعالی د طرف نه راځي، که هغه معجزې وي، که هغه د وحي په صورت کې وي، چې د هغې نه څوک انکار کوي چې زه دا نه منم او هغه وایي چې دا زه ریجیکټ کړم، په خپله هم نه مني او نورو ته هم وایي چې دا غلط دی. یو وی په خپله نه منل او بل وی نور خلق لمسول. اولئک اصحاب النار، نو دا خلق ملګری دي د اور. دومره یعنی دلته کې دوه لارې خیالي شوي دي. یو دا چې بنده دا ومني، یعنی یو دا چې بنده دا ومني او روان شي پی، او بل لاره انکار کول دي. د دوانو انجام تاسو مخې له راغی، یو دی اصحاب النار او بل څوک دي؟ تاسو به وایئ چې اصحاب الجنه. ها، الله تعالی په قرآن کې ځای په ځای د اصحاب جنه ذکر هم کړی دی، چې چرته هم د جهنم ذکر راغلی په قرآن کې کنه، نو ورسره د جنت ذکر هم راغلی دی. نو دلته خو د جنت ذکر نشته، نو په اصل کې فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، په دې کې د جنت ذکر پټ دی، ځکه چې په جنت کې به نه یره وي او نه به غم وي. نو اصلي یره او غم به د بنده هلته نه وي، ټیک شو، یعنی ختم بشي. لکه څنګه چې امام تیمیه رحمه الله فرمایي چې زما جنت خو په ما کې دننه پروت دی او هغه زمانه څوک نشي تختولی. نو اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، نو دا خلق دی د اور ملګری او هغوی به همیشه په هغې کې اوسي. الله تعالی دې په خپل هدایت
تلو باندې، یعنی الله تعالی دی په خپل هدایت باندې د تلو مونږ ټول له توفیق راکړي. الله تعالی دی د تکبر نه مونږ ټول محفوظ اوساتي، د حسد نه دی مونږ ټول محفوظ اوساتي، او د خپل نافرمانی نه دی مونږ ټول محفوظ اوساتي. الله تعالی دی مونږ ټول د هغې لارې نه محفوظ اوساتي چې هغه ستا د ناراض یا الله مونږه د هغه لارې نه محفوظ اوساتي چې هغه ستا د ناراضۍ ده. الله تعالی دی مونږ له د رښتینې توبې کولو توفیق راکړي، چې الله تعالی مونږ په توابین کې شامل کړي او مونږ همیشه رښتینی توبې والا شو، چې په مونږ کې تکبر را نشي، چې نه مونږ خو غلطي نه ده کړې. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تلاوة واوري. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.